बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कदरमंदो कतुनको खैबर मिडल ईस्ट मिनावालो द गर्द नड़े पुख्तनो रुणो मैंदो ख्वेंदो मशरानो कशरानो सेम सासो मलगरे स्तासो होस्ट स्तासो कुर्बा मसूद खान ज़रबेत सबदरना खिदमत के हाजिर हम प्रोग्राम दे मरहबा रमज़ान और मासरा मा को होस्ट थे मिस्टर नूरुल बशर। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम ज़मून सोने व्यूअर्स दी मरहबा रमज़ान तो रोजी मुबारक मियाश डेटर मुबारक शे मसूद खान डेरा डेरा मनाना माशाल्लाह नूरुल बशर और डेढ़ टाइम बाद रहा ले लेकिन माशाल्लाह हमेशा हेल्दी और स्माइल फेस सरा रजी और बिल्कुल एक्टिव रजी तसे लागी जरा रोजे लका डे पूरा वसा तले खैर सरा असल के रोजी खपल खान देखना मसूद खान रोजी खपल मजा दा रोजी खपल रहमत अल्हम्दुलिल्लाह असल के तौस तपतरे जे रोजा के जमुंगा खुराकुन लोगों द कम भी कना नो बस दागे दोजे دا फेस माने چې کوم دی کنه فريشمن هر ټیم ته لکه ښکارم داس یا برایټنس بالکل فیس مونی د سلاګ چې ماشاءالله نور البشر ورته بالکل تیر لکه همیشه ورته تیاری کړی دی او روزه دې ته ان شاء الله ما تیاری پورا بس ما بیگا پښمنی کې ما مې خوراک لګون ته کم کوم ځکه سحر و مسعود سره غب شپ لګي او بیا پروګرام بګو کنه نو ځکه چې ویورز ته پکې مطلب لکه صداغه ونرسي بالکل ماشاءالله نور البشر زمون همیشه خیبر سره یو رشتہ ډیر خوبصورت رشتہ دی همیشه دې سره مو تړل اور کله مو خیبر ته جرادو داسې فیل کی دا د خپل سیکنډ کور دی یو بل فیملی دی یو بل سره یو ګیدرینګ دی یو بل سره یو ریسپیکټ کوم چې ماحول دی ماشاءالله د دې ملويږي اور بعد سے رمضان المبارک کوم چې میاشت دی کې خیبر ټلویزیون خاص طور پروګرامونه نشر کیږي همیشه ټولو د پور ویور لپاره اینا ټول ډیر خوندونه خلی او ډیر معلومات هم کیږي نو سیل غوړې دی باره کې مسعود خان خیبر ټي وی باره کو دوست په دره هغه دا خبره بچپن نم ګورو خپل چې کوم نه هر قسم ماحول باندې لکه زموږ چې سونم هغه اکټیویټي لکه زموږ چې اختر راځي روجوي او د نورمال چې کوم زموږ خوشاله د پاره چې کوم دی کوم پروګرامونه کوي هر ټیم پوره کوشش وي چې زموږ لکه ویورز دی هغه زموږ په پروګرامونو باندې خوشاله شي او دغه پروګرامونه خوندونه والی کنه نو په دې وجه په دې روجا کې کدا خیال کړی وي چې څنګه روزه شروع شي نو دغه خبره سه پروګرامونه زموږ زیاتره لک ټایم وي بالکل ګنټه وي یو نیمه وي کنه په روزه کې بیا غونډه کې ټایم زیات شي بالکل نو یې غب شپوم وي یې موږ تاسو ته پته ملمانم وي زموږ په کې لایو کالوم وي نو دا څه ډېرې خبرې وي په کې نه بالکل او نور البشر ماشاءالله خیبر یو بل خیبر مرحبا رمضان دی یو خلا دا دی چې کې دا مطلب کوم سره جوړي ادرنه ملمانه وي همیشه او دې پروګرام کې همیشه یو نه یو داسې ملما راځي چې مختلف شعبې سره تعلق لري چې کا ډاکټر وي کا ساينټیسټ وي کا پلیئر وي هر یو شعبې سره تعلق لري او خبر سره معلومات وي نو نور البشر زموږ پروګرام یو غلام دی تا دا پته دی چې موږ هر پروګرام کې یو ملما د زیرا غواړو انوایټ کوو اور مطلب موږ دا خبره وکړو کنه چې زموږ ملما نام دی او قربان دی قربان د ملمانه ملګری فیوچر بالکل ان د فیوچر قربان دی نو ان شاء الله نن ور سره سو خبرې وکړو ینه مو معلومات خلو چې آیا څنګه د شوق د سره خیبر سره دی اور څنګه دا د ماحول کې به ان شاء الله زموږ سره وایجس کیږي نو زموږ سره دی زموږ سره لبنا رحمان خپل پروګرام کې درته هر کلی وایم جی ثانک یو ډیر مهرباني دوی په پروګرام کې ډیر مهرباني ډیر مننه او زما خوشقسمتی ده چې تاسو د ټیم حصہ جوړیږم لګیا ما او په فیوچر کې به هم ان شاء الله د دې چینل سره زما مطلب سره تعلق وي د زما لپاره د ډیره زیاته خوشقسمتی خبره ده او زه ډیره مطلب خوشاله یم تاسو انوایرنمنت ډیر زیات فیملی فرندلی مطلب ماته داسې نه ولګېده چې زه فرست ټایم دلته راغلم یا فرست ټایم تاسو سره ملو شم نو ډیره زیاته مطلب کمفرټیبل او بالکل کور په شان ماحول دی د دې او زه ډیره زیاته مطلب خوشاله یم دلته ها ډیر خوشحالي پته لای کنه چې خوشاله بالکل چې کله شروعات یو کړم داسې لاګي چې بالکل لبنان خوشاله دی پروګرام کې خیر سره کېناستا او نن مو متانه ډیر معلومات خلو ان شاء الله پروګرام په حواله سره روزه په حواله سره اور خاص کر دا پښتنه کوو چې را پاکستان کې اور دزي روزه چې ماشاءالله کوم یو ډیفرنس دی ټولو د پته دی مو تم پته دی تاسو ته پته دی کنه نو ان شاء الله یې باره کې خبره کوو ان شاء الله ډسکس وکړو ور سره لوګ نجیب زه دا به وایم د پوسه روزي مو څنګه رواني تاسو الحمدلله ډېر خیر رواني دي خیر رواني او جی بالکل نن هو خیر مسعود خان سوم روزه نن خیر سره وما روزه دی اور پاکستان کې د خیر سره شپږم روزه دی اور ماشاءالله نور البشر بالکل پاته ونه لیدا دا یو هفته د چې کوم روزه دی د 13 شوي کنه تا ته بس په دوله کې ته په کې شي کرکټ
نو دا ته پته نه لګي دی اصل کې په کرکټ کې بیزی وي کنه لغون د مازیګر کې نو د باغی کې بیزی وي. ها نور البشر مو په لبنان او پښتنه کو د پاکستان کې د تاسو کوم ځای تعلق لري؟ راولپنډي اسلام آباد نه. ها خاص راولپنډي اسلام آباد نه. او د کوم تاسو آبای کور چې دی کوم ځای؟ ها خاص بنو خو دا بنو جبه خو به ماشاءالله ډیر ډیفرنٹ زمو پښتون ډیر ډیفرنٹ دی کنه. بالکل بالکل ډیر زیاته ډیفرنٹ تا. ها خو بس ټرای کوم تاسو به ګایډ لاین وي ما سره چې په تاسو د لینګویج او په دې ځای کې مطلب ایڈجسټ شوم. خو بس ډیفرنٹ دی ډیر زیات ډیفرنٹ نه دی. تاسو ته پته ده پښتو هر سټي هر الګ الګ مطلب لینګویج سره د لهجه هم ډیفرنٹ. بالکل نو زمونږ لږ ډیفرنٹ سخت خلک وي چې ډیره بنو ژبه ډیره زیاته سخته وي. اور بنو ولا ژبه خواږه هم ډیره ژبه خواږه ده. زه خدایم ډیره خواږه هر یو ژبه خواږه ده. به بنو کې د کوم پښتو ده بنو ولا پښتو ډیره خواږه ده. بالکل بالکل دا اصل کې مسعود خان پته نه لګي چې دا بنو چې کوم لینګویج لګر زموږ ملګری شته لګ لینګویج چینج وي تاسو ډیر صحیح لګ وای لهجه چینج او جی بالکل یا خو تاسو د ډیر وخت لګ پنډي اسلام آباد کې تیر کړی الته تاسو سره زیات پښتون کمیونټي بوا پښتون او بالکل نو د دې وجنه تاسو ته مطلب مغا ایکسنټ تاسو مغا کړی دی. او جی بالکل مکس ایکسنټ دی واسطه خاطر سو مطلب چې کومه لهجه ده یوسف زئی لهجه ده. او جی صحیح دی کنه. نه زه خو دا یم چې ماشاءالله زمون نور البشر د کوم چې کوم کی پی کې دی جی پورا کی پی کې دا یو ګلدستا دی. بالکل بالکل صحیح شو دغه د ټول ژبې والا خلک ورکه اوسېږي او ډیر میناناک خلک ډیر قدردان خلک ډیر عزتدار خلک او زمون فخر غو چې خپل کی پی کې منه چې ماشاءالله مو سره دومره درنه خلک دی ورکه د کی پی کې متخنه شاعران دی مت پیدا کړي خنه ډاکټران مت پیدا کړي خنه ادیب مت پیدا کړی دي خنه انجینران مو ته پیدا کړی دي پلیئرز دي دلته نو هر یو شی ماشاءالله زمو کې پی کې زمونږ کې پی کې فیمس دادی چې مهمان نوازی منګا دي چې هر چرته منګا لاړ شو نو بھائی پښتون مهمان نوازی منګا فیمس شي دادی ټول کې پی کې چې چرته نه څوک لاړ شي کنه نو چې بس کې پی کې ولا ډیر مهمان نواز دي. ها نو بس دا په تاسو کې د مسعود کلی د لاړه دا دونه ماته مهمان نواز کاری خو لګ دونه نه کاری ها نه نو دم جبز د کړي دا کنه زمون ولا د خپل لینګویج تاسو مسعود خان ته خو ځګل خپل ژبه کې راشي نه د خپل لینګویج ماشاءالله الحمدلله پښتو مو دي همدا پښتو ورمن نور ورک کول خیر سره پښتو ور زده کړي د مونږ سره کنه استه پښتو زما اورینل لینګویج پښتو دي د نور ژبه ما زده کړي لکه انګلیش لگا ټوټه پوټه دا مکړه عربي مو ټوټه پوټه زده کړه کنه نو کم ټو د پوینټ زه خو صحیح جو کرا. ها لبنان څنګه تاسو ته پته ده کنه څومره ټایم شو تاسو دوبۍ کې ماشاءالله ډېر ټایم نه تاسو اوسېږئ کنه 12 کاله ماشاءالله. ها سوره 12 کاله جی جی ها د 12 کاله کې ماشاءالله تاسو تدي هارد کال تاسو ګوري رمضان سیلیبریشن سونه زبردست دی. بالکل زمونږ پاکستان کې دومره سیلیبریشن دلته کې رمضان یو ایونت دی لکه اختر څنګه موږ پاکستان کې سیلیبریټ کوو کنه داسې رمضان لپاره دلته دومره سیلیبریشن وي لایټونه ډیکوریشن کا کورونو کې چاته لاړ شي کا د روډ وګوره کا هر چرته مطلب دلته افطار پارټیز وي دلته په روډ باندې افطار د خیمه لګېدلې وي خلکو لپاره هغه نه دا تاسو نه کیږي چې دا مسلمان دی هم کنه خو بس هغه د افطاری ټیم دی چې څوک په روډ باندې تیریږي نو هغه افطاری ورکوي دا ډیره ښه خبره ده. او افطاری مطلب رمضان کې دا ټریډیشن دلته نور هم دا دی چې عبادتونه ډیر زیات دلته زمونږ پاکستان کې دومره د ښځو لپاره نشته دومره فیسیلیټي نشته چې موږ په مونځ لپاره جومات ته لاړ شو یا تراویحانو لپاره لاړ شو. زه پاکستان کې اوسه پورې ما ته نه یادېږي چې زما چېرته تراویح لپاره زه جومات له تللی ما دلته هر جومات کې مطلب ښځو لپاره سیپریټ سیکشن جوړ شوی دی او جینټس لپاره الګ مطلب سیپریټ دی او دلته مطلب لیلۃ القدر کې هم سیلیبریشن دي دا هغې لپاره هم خلک ځي ښځې ځي باقاعده او پراپر مطلب دومره ځای نه وي لکه تاسو چې جمعې لمونځ له ځئ تاسو جومات له نو هلته څومره رش وي داسې په تراویحانو کې هم ښځو لاین باندې دومره رش وي هغې سایډ باندې او ډېر لبنان تاسو ته څنګه دا پته دی که نه ماشاءالله رمضان د دې سټارټ شي دی برعکس چې وګورئ پاکستان کې چې کله رمضان سټارټ شي نو خلک لږ واشي یار خپه شي دا نه هم چې خپه شي دا خپه شي چې اوس پاکستان کې د شی نه کوم چې اشیاء خرد نه دي دا کوم خوراک سامان دی دا ورکې ګران شي لکه د دې ماشاءالله یو دا سیستم دی یو ډیسپلن دی یو خوبصورت زه خدای هم کنه چې الله دې ملکونو ته نورم مطلب
ترقی ورکی مخ همدا یو چې د دې چې کله رمضان المبارک آمد شي سٹارټ شي نو اینا پهلا مارکیټونو کې اعلانونه وشي چې بھائی دې باندې ډیسکاونټ دی بالکل هر یو شي باندې 20% ډیسکاونټ 50% ډیسکاونټ हर मॉल बनने हर चरता हर सुपरमार्केट बनने ऑफर्स लगी हुई हो बाकायदा दे रमजान सीजनों बांधे खुराक सीजनों बांधे 10 ऑफर लगी हुई چې مطلب خلک په هغه باندې فیسیلیټیټ شي چې خلک نو مطلب چې دا لیبر طبقه هم دا هغه لپاره هم سګرانی نه پاکستان کې پته نشته اوس په لګ ټیم پکې لګي خدای دا کی چې دا پاکستان کې زه به دا خبره کوم نور البشر څنګه تا ته پته چې الته کله چې روزه سٹارټ شي نو زمون کوم چې تاجر برادری صحیح شو او پهلا اولین ترجیح دی چې کوم دا سامان کوم پرایس دی ا پهلا ورمنه دا کی چې انکریز کی لگا زیات بالکل صحیح شو او به دې کې چې انکریز شي پرایس دې کې به غریب طبقه ډیره متاثر کیږي یو دیهړیدار کوم چې مزدور کار دی دیهړی کوم غټي کنه خپل بچو د خپل فیملی لپاره نو ا دورا کوم چې سامان ګران دی نو خپل کور ضرورت پورا نشي کوي اصل کې مین وجه دا ده کنه پاکستان کې دلته کې خدای چې هر لکه زمونږ ورکر چې ګم دي کنه هغه هم دونه سیلری هغه ته ملاوي کې چې هغه افورډ کولی شي بل هغه تاسو ته په مارکیټونو کې مطلب تاسو ته پته چې په جمعتونو کې مطلب نارمل چې زموږ وندې کم خلک ټول کنه هر سړی دا کوشش کوي چې ما په روزي میاش کې چې کوم نه لکه سناسو خلکو سره هیلپ وکړي او لکه مطلب په خوشاله مې لکه انډیوالي شو نو په پاکستان کې دا وي تاسو ته پته چې هر شی ګران شي او زمونږ بل چې کوم مونږ ته کوم دیاړي کوم زمونږ انکم راځي نو غیر زیات کم وي دا غي د وجه مونږ باندې اثر پریوزي او دلته کې تاسو ته پته کالو سره لکه مطلب سړی بس خپل کار کوي تنخواه راځي نو هغه چې کوم پیکیج ملوي کنه به کې خو گزاره کیږي کنه بالکل اور یو بل خبره دی ملک یو خستواله ادا دی کنه چې کله تا مثال کې طور به یو ځای کې جاب کوي کاروبار کوي تا پیسہ سیف ته تا مطلب چې کوم سیلری ملويږي پر ټایم ملويږي تا دا کوم بزنس کې تا کوم انویسټمنٹ کړي عام بالکل برابر دی دی اپ چې برعکس مو وګوره پاکستان کې دا یو ډیفرنٹ دی البته یو سیلری نو ډیر بدلات بیروزګاری زیات دی صحیح شو بل ته خپل حق نه ملويږي په ټایم باندې لکه مطلب ته چې لګاو کې او کار تاو کې مزدوري کې خون خواغه کې چې ما خام سړی خپل کور ده بالکل او ته خپل حق ملو شي کنه هغه ملويږي خو لیټ ملويږي دا غي د وچون کې زموږ باندې په کورونو باندې غټه سره پریوزي بالکل ها زبو لبنان مدد تاسو کوم کنه چې را څنګه تاسو دا پته دزي چې مارکیټونو کې ریټ کم شي بالکل صحیح شو لکه مثال کې ته به یو شی چې یو کوم قیمت نو اینا بلکې 10% 20% 50% ته لاندې راشي نو دې کې زمون خلکو ته خورا फायदा ده زمون کوم چې ار چپیر کوم چې مسافر دی او ته फायदा ده نو دې بری کې ته سیل غوړي چې دا اخر صف ډیفرنس دی بری کې او پاکستان بری کې ډیر زیات ډیفرنس دی پکې پاکستان کې خو تاسو ته پته چې رمضان لا شروع کیږي ارس ریټ دومره هاي شوی چې خلک وایي چې بس رمضان نه مخکې مونږ ګروسري وکړو رمضان کې ارس او دا خبره هم ده چې دلته خو په ارس اویلیبیلیټي ډیره زیاته ده که سوپر مارکیټ دی که مالونه دي که هر چېرته په بازار کې اویلیبیلیټي ارس که د خوراک سیزونو څه خبره وکړي که نه ارس اویلیبیلیټي دلته ده دا د دې د وجه دا هم ده چې مطلب ډیفرنٹ کنټریز نه دلته خوراک سیزونه راځي او موږ پاکستان کې خپل جوړو خپل یوټیلایز کوو دا هم کې دی چې دا ډیفرنس دی خو الته په رمضان کې مطلب اویلیبیلیټي هغه هم مطلب کم وي چې موږ الته سټورز دي ډیفرنٹ ایریاز کې هغه سټورز لا چې څوک لاړ شي کله چینی ختمه کله څه ختمه کله څه ختمه دلته هغه مطلب نشته هر یو شی اویلیبل دی مارکیټ کې هر یو شی په هر یو مطلب سوپر مارکیټ کې یا مال کې اویلیبیلیټي ډیره زیاته ده د دې مین ریزن دا چې خالي پاکستان نه سیزونه نه راځي ډیر کنټریز نه دلته سیزونه راځي دلته خپل مطلب نشته خو اویلیبیلیټي دلته ډیره زیاته ده هغه وجه دلته آفرز هم ډیر لګي هغه نه وجه د لیبر طبقه چې څومره دلته ده بلو کالر بالکل چې بالکل سیلری چې ډیره کمای هغه لپاره مطلب هغه د رمضان آفرز ویټ کوي چې دلته آفر ولګي نو موږ دا واخلو او اویلیبیلیټي خبره مين ده دلته پاکستان کې دا نشته مطلب نو ان شاء الله مو هم دا دعا کوو چې ان شاء الله ډیر زر الته و دا ماحول به راځي او د خلک و الته د سې دینه و फायदा کوي چې رمضان دعا قبول شي نه کېږي ان شاء الله امید خو بخصاتو لکه زموږ وطن نه امید په دنیا قائم ہے ان شاء الله نور البشر ته یو بل شی د دې غور کړه کړه ماشاءالله کله د دې ټینټونه ولګي افطاری اهتمام وشي ورکه هر یو قسم خلک ورکه ردی هر طبقه والا خلک ردی د کې کا مسلم دی کا نون مسلم دی کا کوم عقیده سره تعلق لري او ورکه راغلي او ورکه خپل مطلب خوراک کوم سامان کوم هغه نصیب کې لیکلي او خوري کنه بالکل لیکن
زه هم دا یم چې ماشاءالله افرین دی ګورنمنټ ته دی چې دومره خلک دومره را کنټرول کړي دي او ټولو ته مطلب دا پرووایډ کوون فوډ پرووایډ کوون او الله ورته نور امر کوي لکه دا نشته چې یاره څه کیمرا د دې ته مطلب نور هم الله ورته نور امر کوي ویلې چې دو خپل آس چپیر کوم خلک خیال ساتي نو خبره چې هغه قسم ورته دعا ورکړي چې الله دا ملکونه آباد ساتي د دې مسعود خان زه به دا وایم چې لګا تاسو هم ډېر ټایم شو زمانه سینیئر به امارات کې لس کاله زمام شو نو دی ټول عمر لګا دی چې زما یو کار خوخته چې د یو ورځ د بل ورځ نه خوي لګا دی د فیوچر پلان کې دی دا سوچ نه کې زمونږ چې لګا موږ باندې نو خرو سبب وسګونه دی دا سوچ کې چې بای مخ کې میاش پس کې کال پس کې دا غي د وجدا ملک چې کوم نه کې تاسو خیال کړی وي چې زمونږ کوم روزم راځي د یو روزه د بل روزه نه خسته وي او پاکستان کې موږ تاسو خیال کړی وي یو کور د بل کور تاسو ته پته چې مطلب فیوچر دغه ټایم راځي نه خراب شي نو دا ملک چې کوم نه خپل خلکو سره خپل عوام سره او دی چې کوم هغه دی خپل کوم انسانيت ته اندازې زوی مجدغه الفاظ نشته بالکل او دا خبره مو وخت هم کوله غنا چې پاکستان کې څنګه زو دا خبره وکړم چې د فیمیل لپاره تر وو یو خاص اهتمام دي جماعتونو کې کنه خو چې د دې برعکس پاکستان کې وګوره الته زیاده جنۍ عام کوم کسته اکور نه بار نشي وته مخام نه بعد یا بس یره دینه بعد الاو نه بس کور کې یاري وشه اهتمام کوي بعدې چې مددي ګورو ماشاءالله هر یو جمعتونه بل د آباد شوی دی کې فیمیل لپاره تراوی اهتمام دی نو تاسو ډیر کمفورټیبل فیل کوئ کنه جی بالکل دلته فیمیل لحاظ سره چې موږ سوچ کوو کنه دلته فیمیل لپاره ډیره جاته سکیورټي هم ډیره جاته دا موږ مخام ماسختن وتلی شو بالکل چرته هم ګروسري لپاره جمعات لپاره ایون ليله القدر شپې چې کمې موږ تهجد په ټیم باندې هم کور نه وتلی شو جمعات تتلی شو واکینګ ډیسټنس ته زما کور نه جمعات خو بیا هم تراوی لپاره یا من الته چې زو تاسو ته مخکې هم خبره وکړله چې لکه ستاسو چې څنګه جمعې لمونځ باندې څومره رش وي که نه څومره خلک هلته ځای نه وي چې څوک لاړ شي مخ ته لمونځو کې دومره ځای نه وي هغې شانتې دلته په تراویانو کې مطلب ښځو صاحب باندې دومره رش وي او مطلب دا په پاکستان کې دا مطلب فلحال نشته دا فیسلټیز نشته په جمعات کې تاسو خبره کوي لوبنه تاسو دلته څونه ټایم شو څونه ارسین تاسو دلته کې چې کوم ما 12 کاله مې وشو 12 کاله شو ماشاءالله لکه مطلب د ژوند سره مکمل تاسو لکه مګر دوبۍ دی بالکل خوښ شوی دی چې دوبۍ نه لکه کېږي نه څه نه دوبۍ تاسو ته مخکې مطلب مین ریزن دا دی چې دلته فیمیلز لپاره ډیره زیاته سکیورټي ده جی بالکل هر لحاظ سره هر لحاظ سره لکه دغه خبره که فیمیل شو هغه بزنس ریلیټډ شو هغه مطلب نارمل ورکر شو لکه هر سړی سکیور دی نو ځکه په دې ملکونو کې خلک چې راشي کنه تاسو سوچ کړئ مونږ هلته مسافر یعنی کوو لکه دوه نه کېږي کنه په کې لګي دلته کې دا ګور لس کاله زمو شو دورس کاله تاسو شو مسعود نه خو تاسو مو ځکه بیا کې در عمر لګه پته نو هغه غیر سره اوسم ډېر کم عمر دی خیر سره نو 26 نه سوا شو انا هغه 26 ته فلحال هغه 26 ته فلحال مو چې همیشه هر کال کې نو هم دا مې چې ما 26 دی هغه 26 منی ویلار دی نو دې ملک خوند ده چې دا دلته کې سړی انسان راشي هر کال دوه درې کال سلور کې بس سیټ شم بس زم نو سیټ شي خو بیا ځل نه کېږي دلته رول ریګولیشنز ډیر زیات دي فالو کېږي رول ریګولیشن سره سکیورټي ډیره زیاته ده ډیسپلن دی بالکل صاف صفائی دومره مطلب هر څه ښایسته کلین چې دا هر څه موږ ته پاکستان کې ملو شي نو موږ به دلته ولې پردیس کاټ کوو خلک نه یو بل شی دی فور مو دزي کې ماشاءالله ډیر ټایم شو کنه ټول خلک آمدزي کار کوي روزګار کوي لیکن کوم رول دزي فالو کوو کوم قانون دزي فالو کوو چې په پاکستان ته لاړ شو بیا دارول منافق نه فالو کوو د ریزن د ریزن هر کنټری مې ده لکه مول شهر نه بس مو دوبۍ نه خو خیر ساده دي پاتې کېږو زمو هر یو رول بیسټ دي هر یو قانون مو احترام وکړو اصل کې وجه بل مسعود خان تاسو خبره کوي هغه ماحول باندې اثر کوي کنه نو ماحول ګوره سره اثر کوي چې صرف لینډینګ وشي نه بعد ماحول ختم هغه نه زیات تر خلکو نه بدلېږي داسې خو نه چې ټول خلک به یو ځای باندې بدل شي کوشش کوي لګدار خو لیکن چونکه ماحول داسې وي نو هغه کې ته مجبورن مته هغه قسم کارونه کوي بل هغه مطابق خپل کوشش کوي لګدا سیم نه چې زمونږ خلک کوشش نه کوي خو لیکن هغه ماحول خو چې کله هغه ته ملاو شي بیا بدلېږي کنه ماحول چونکه ملاو شوی د برن تاسو ته بدل دی حکومت ماشاءالله سترونګ دی ملک چې کنه سپورټ سترونګ دی بل دلته خلک پیسې انویسټ کوي او خرڅ زیاته سي لګدا نه چې رونګ الته لاړه بالکل نو لکه تاسو په کتري چې په کلی کې وړ مطلب لکه کامیاب انساني نو هغه په کلی کې اکثر نو سي هغه په شهر کې اوسي هغه په شهر ماحول سمي دا خبره به د دې نه کنټینیو ساتو پروګرام کې شو وړو کې شان د دمه ټایم صحیح شو نو ویناوالو پروګرام کې شو وړو کې شان د دمه ټایم دمه نه بعد رضو تسره نور غب شپ لګو جی ویلکم بیک یو ځل بیا تاسو د خپل پروګرام کې هر کله وایو پروګرام نوم دی مرحبا رمضان
دا پروګرام تاسو ګورئ لایف نیغ په نیغه فرام دبئی سنټر نه. څنګه تاسو ته پته نور البشر ما سره دی، ډېر ټایم بعد راغلی دی. ماشاءالله ډېر حشاش بشاش فیس اور همیشه چې ګورئ همیشه هسته چمکتا چهره. نو نور البشر زه اصل کې ډېر ټایم پس راغلو، خو زه ګورم تا ته ګورم کنه زه یم جره مسعود خان جګم دی او ما هغه شان دی بدلیږي نه کله خو دا وایي جره بس دوست جګم نه ګوره مین شی دا دی نور البشر کنه تخپل کوم چې ژوند دی کنه همیشه هیپینس مطلب خوشحالي کې تیروا اور مونږ کوا 5 ټایم صحیح شو خپل ژوند به خوشحالي به ورکې بالکل خوشحالي ورکوي او کوشش کوي چې خپل ځانم خوشحال وساتي اور مرګرو سره وو غف شپ هم لګي او یو بل سره مینا محبت هم کوي دا به شیر کوي. بس دا اصل دا راز دا دی. اصل کې ژوند دوم دغه دی کنه چې خوشحالي چې کله انسان خپل خوشحالي وي کنه سوي خپل انسان سره خپل سوي نه غبل چالم ورګي کنه بالکل په کار دا دغه شانتي سونه نو بس موږ هم تاسو لګوند کې انرژي کاپي کوو دا غي د وجه موږ هم خوشاله انرژي برابر دی کنه خا نور البشر څنګه ته پته ده لبنان سره مو خبرې وکړې کنه نو د مو سره یو بل ملما ما سره ناس ته ماشاءالله ډېر ټایم نه دوبۍ کې اوسېږي او ډېر مطلب دام ډېر مینا کوي خپل ملک سره د ملک سره اور چې کله رمضان ټرانسمیشن وینو ماشاءالله دا راځي اور موږ سره خپل کوم چې ایکسپیرینس دی شیر کوي. نو موږ خپل پروګرام کې بغ زمین صاحب ته هرکلی وایو جی په خیر راغلی جی مهرباني هرکلی دوی جی مهرباني څنګه بغ زمین صاحب خیر ده الحمدلله ټیک ټاک روزه دې مبارک شه مهرباني تاسو دې مبارک شي خیر مبارک ماشاءالله څنګه روانه جی یاره جی ډیره زبردسته. زه خو اکثر دا خبره په خپل نجی محفلونو کې کومه جی چې اکثر مسافر و چې روزې له کور ته لاړی خو زه واحد کس یم چې زه ما روزې دلته تېرولی. د هغې وجه دا ده چې د دې وطن که موږ هر یو اړخ ته وګورو هغې کې که بیا موږ د هغه کوم سهولیات او کوم خوشحالۍ چې دی دلته چې څوک ژوند تېری هغو له ورکوي د هغې کې رمضان یا روژه کې چې دوی کوم فیسیلیټیشن ورکوي دلته چې څوک کار کوي د دوی هغه ورک اورس یا کار هغه ګنټې چې دي هغه کمې شي او هغه فلیکسیبل ټایم غونته کې ورشي نو 15-16 ګنټې ډیوټي او بیا وروسته چې دی هر انسان خپل عبادت ته خپل تلاوت ته بالکل چې دی ریلیکس وي او لکه د هیڅ قسمه څه کمی نشته. تاسو وایي چې یاره زموږ دا ورور چې دی حشاش بشاشي زه هم امارات کې هر یو کس شي دی حشاش بشاشي. دا یو واقعه ده به هر حال مونږ زه له دوبۍ ته نوم راغلی دی پېښور ایرپورټ کې ده داسې د کمپیوټر دا سیسټم نو پته به نه لګېده چې کوم جاز راغلی دی. نو زما والد صاحب په خپل ابودابي کو مونږ انتظار کوو نو څه خلک راوتو نو مونږ وی چې ځه خلک شروع شو نو زه وړوکی وم داسې په اتم نهم کې ومه نو هغه خلک چې راوتو نو ما مې تره ته وی چې دا د امارات جاز نه دی. ما ته یې ولې مې د امارات خلک غوړ غوړ یې تازه لکه د بچپن یو خبره ما تاسو ته وکړه د هغې وجه دا ده چې د دې وطن د دې قانون د دې وطن سهولیات دلته کې چې څوک خوشحاله په هر حال چې ټیک ته مسافري ګرانه د خپل وطن نه بهر ژوند تېرول ګراني په هر حال هغه انسان خو د خپل بچو لپاره خپل کور د حلال لپاره څه خو کوي که نه نو چې کوي نو زه هم د هغې لپاره بیا بهترین ځای چې دی که نه هغه امارات دی او څوک چې دلته کي به خوشحاله د ده په شان به تازه اور بس زمین صاحب یو بل خبره چې مثال کے طور پہ ته د دې لغونې خیر ټف ژوند خو دا نه شو چې هر یو کس ته دې کار کوي روزګار کوي که نه جاب کوي لیکن تا د وجې نه تا پورا کور خوشحال وي حقیقت صحیح شو که نه بشر لکه څوک هم د دې کار کوي روزګار کوي یو کس خو ټیک ده د دې ګټي پیسې ګټي تکلیف سره هم ګټی شي یا څنګه یو مرایل دي طے کوي لیکن دې وجې نه پورا کور کورنۍ خوشحاله بالکل مسافر مثال خو د شمع دی که نه دی به په خپله سوځي په ده به اور بلي خو دی به رڼا ورکوي نو که زموږ هر څومره تکلیف چې که نه هغه هلته هغوی ته خوشحالي ورکوي او دا تکلیف خو زه وایم چې یاره زه دې ته تکلیف هم نه وایم ځکه چې یو انسان پرس که دی لوی شي سبق ووایي او دی خو څه خو به کوي که نه یعنې هسې خو څوک نه شي کېناستی دی نو چې څه کوي نو که په هغې خپل وطن کې خو ویلن ګوډ ډېره ښه خبره ده که نه نو بهر ته به ځي او مجبورۍ دي نو بیا زما په خیال چې داسې وطن انتخاب چې موږ چې پکې ژوند تېرو نو موږ خوش قسمته یو الحمدلله چې موږ دلته کې ژوند تېرو او ډېر زیات خوشحاله یو. تاسو خبره کوي بل دلته کې تاسو له خپل هغه سلم ملاوي که نه جي هغه چې کوم سټرګل تاسو کوئ نو هغې نه پس تاسو لکه لایف دونه اسان شي زه وایم چې لکه بیا هغه تېرول هم دونه ګران نه وي. حقیقت هم دا دی چې انسان لکه سحر نه واله د ماسختن د ملاستې پورې د ده مختلف انټریکشن راځي دته خفګان په کوم ځای کې پیدا کیږي چې دی یو ځای ته لاړ شي او یو کار یې هغه د ده ونیسي یا ده ته ستونزې په هغې کې راشي. زه هم امارات داسې وطن دی که نه
چې ته خپل یو کار سوچ هم وکړې که نه نو هغه په ګنټه کې دننه به ستاسو کار شوی هغه که د ګورمنټ دی حکومت سره او هغه که ستا دلته دی چا سره خپل ذاتي د کمپنو ځکه چې پرایویټ کمپنو باندې هم د حکومت چې کوم چیک اینډ بیلنس دی نو هغوی هغه شان قانون چلوي څنګه چې ګورمنټ د خپل امپلایز دپاره چلوي نو زما په خیال دلته چاته داسې مشکلات نشته چې موږ ووایو چې یاره هغه سړي ته یا ډپریشن یا ټینشن پیدا شي او دا چې پاکستان ته دا خبره چې موږ پاکستان کې چې هلته یو سیکټر ته رانوځئ که نه څه کار وي څه خبره وي که نه نو یو خبرې باندې کیدای شي تا ته چې یاره سبا راشي بل سبا راشي بلې میاشتې راشي او د دې ماشاءالله کار څنګه تاسو خبره وکړئ څنګه تا سوچتې هغې مطابق کار ګنټې نیمې ګنټې کې به وشي بالکل حقیقت هم دغه دی او داسې وي چې دا په دې کې یو پلس پوینټ دی چې دلته کې هر قسم حکومت سره د سړي د ورځې کارونه راځي او که هغه نه دا نجي کمپنیز چې دي که نه لکه د هغوی چې کوم چیک اینډ بیلنس دی که نه آوټسټینډینګ لکه مطلب هغې بالکل ته تصور هم نشي کولی چې ستا یو کار ته لاړ شي او په ګنټه کې دننه ته فارغ نه شي او داسې کې چې هغه کار دې وشي زما یو پیر دلته کې د ټلیفون څه کار زه لاړم نو زما هغه کار لږ ډېر په تادۍ کې وشو نو هغې ټایم نه سیوا ټایم یې واخیستو نو زه چې ګاډي کې کېناستم واپس راتلم نو ما نه هغې افیس نه ټلیفون راغی چې ستر تاسو راغلي وئ په دې ټایم باندې او تاسو چې دی نو اوس یی نه نو ما ورته زما کار خوښ شوی دی نو ما ته ویل چې څنګه لکه څه فیډبیک نو ما ورته چې دغه شان وشو نو ما ته ویل چې دومره زر ته مطمئن یې ما زه بالکل مطمئن خوشحاله شوم زما په 10 منټه کې کار وشو لکه چې هغه ټایم چې و تقریبا په ګنټه کې 40-45 منټ کې ما ته په ټوکن لیکلو کېدای شي چې ته انټرټین شي او زما په 10-15 منټ کې کار وشو نو په ما پسې کال وکړو چې لکه مطلب دا سړی خپه لاړو د کار ونه شو دا لکه سړي له غوسه ورشي که نه نو مې چې زما کار وشو واپس فیډبیک دپاره تاسو ته کال کېږي چې ته دې سنټر ته راغلی وې دې ځای ته راغلی وې تا ته سهولت یا ستا هغه کار وشو که ونه شو بالکل زه خو هم چې دا ډېر ښکلی وطن دی الله دې آباد لري او موږ پکې ډېر زیات خوشحاله امین او بیا زه وایم چې بغزمین صاحب څنګه داسې دا رولز دي قوانین دي دا به مو ملک کې ویلې لګونه کېږي چې یاره اخر د څه وجه ده چې اخر هلته لا اینډ آرډر نشته قانون نشته یا خلکو کې صبر نشته بغزمین صاحب دا به خبره وکړو چې خدای د خلکو کې صبر نشته که نه چې چاته وایي چې یاره څه خبره وشي نو یاره بس زه خپل کار کا ما روژه دی ما ته دا خبره نه کوي هلته دا خبره دی چې د دې خبره وشي د دې خلک یاره زه په مې روزه سیم بالکل مین خبر دا صبر خبره صبر منګ بالکل تاسو خبره صحیح ده سوري تاسو مې کټ کړئ اصل کې منګ فطرتن هغه منګ ورته تناسان وایو ځانسان ورته وایو منګ وایو چې زمونږ کار منګ لاس وی زمونږ کار کې دی نو دغه د وجې نه خلک بیا مختلف مینز یا مختلف ذرایع لټوي چې زه یو ځای ته ځم او زما هغه کار وشي نو چې دغه شان د ورځې 200-300-500 کسان یو ځای ته ځي زه هم زما کار زر وشي مسعود صاحب وایي زما کار زر وشي بهي صاحب وایي زما کار زر وشي نو هر یو کس بیا غلطې لارې ګودرې لټایي نو زه ځان له غلطې لارې ګودرې لټوم تاسو ځان له غلطې لارې ګودرې ما سره یو ایکسپیرینس شو زه کور ته لاړم موږ وای فای لږه خرابه و نو ما وایي چې زه ځم د هلته کې پي ټي سي ته دا خپل وای فای بدلوم نو ما ته مې ورور وایي چې ته خو داسې روان شوې ما یې ولې وای فای هغه ما ډیوایس مې راواغستو وایي چې ستا څوک شته هلته کې نو ما وایي چې آی کې شته څه کوم ضرورت دی زه پیسې ورکوم زه چې لاړ شم نو ما ته وایي چې نه ته د هغې ځای سوچ کې دلته به خامخا تپوس کوې چېرې ځان له څوک وګورې هغې وجه دا ده چې موږ خلک وایي چې زه د مسعود شاته کړم زما د خور چې ناسته ځم چې د دې کار ونه شو خو چې زما کار وشو تاسو وګورئ دلته کې زمونږ د پاکستانیزم زه اکثر وهم که نه د دوبۍ ایرپورټ یا شارجه ایرپورټ هر یو باندې چې څوک ځي هغې ویټینګ هال کې زمونږ هغه پاکستانیزم په موږ کې راننوځي موږ دلته 2 کاله ښه باقاعده خپل نمبر ته ناست شو په ارام باندې چې بس یو د خلک ته بس ما نمبر به راځي خو دلته پاکستاني فلایټ ته چې موږ ناست شو ویټینګ هال کې انتظار چې کوو نو د یو بل نه مخکې بالکل دې ځای کې په موږ کې هغه پاکستانیزم شروع شي په جاز کې بیا جاز ولاړ نه هغه موږ ته چغې وایي چې تاسو کښېنئ جاز ولاړ نه دی موږ فوراً پاسېدلي ولې زه هم چې زه ستا نه مخکې شم ته ځکه ولاړې چې ته زما نه مخکې دی که دې ټایم به مغه لګي لکه دا نشته هغه دروازه خو به په ټایم کولاویږي که نه او ستا امیګریشن خو په ټایم کېږي خو ځینې کې او بیا چې کوم سامان ته ولاړې خو په ټایم راځي نو دا په موږ کې هغه تناساني ده چې موږ وایو چې زموږ دا کار زر وشوې اولا کې هغه په خپل ټایم کېږي نو که موږ هڅه وکړو کوشش وکړو که په موږ په ځان کې بدلون راوستو د ځان نه آغاز وکړو نو زه پاکستانی څوک ته خو زه یم اته یې که نه نو چې موږ ټول برابر شو نو چې فرد برابر شو معاشره برابر شو چې معاشره برابر شو نو بس قام برابر شي موږ فرد کوشش نه کوو بالکل
او د دې بل شی نور البشر ما یو نوٹ کړای کنه ماشاءالله چې د دې کلام روزه راشي کنه نو هر یو سړی بالکل صبر تحمل سره لکه دانشته چې غصه ډیر کم دی کنه اور چې بینابا چې خبر وګورئ پاکستان کې الته خو هر یو ټایم جګړه مخام شه مخام نه پیرا جګړه مازیګارم جګړه چیرې ما سره خبرې نه کوم مرلې ما ته روژه مه خراب او دام خبرې دی ورکې لیکن ما څنګه تاسو بغزمي صاحب خبره وکړه چې الته خلکو کې صبر نشته لکه هر یو کس یې چیرې ما نه پهله دا کار زه وکړم ما کار پهله وشي نه بعد نور کار به ګور ورسره صحیح نو بس ټوله خبره بالکل او صبر به راځي مسعود خان او دا دی چې زما خیال بریک ټایم نه پیکیج دی یو اوکې نو پیکیج چلو خیر سره نو میناولو دا پیکیج وګورئ او خوندونه ونوالئ مساجد کو اسلام میں بہت اہمیت حاصل ہے. اسی طرح سے اگر بات کی جائے مسجد قباء کی تو ہر مسجد کی طرح مسجد قباء کا بھی ایک اعلیٰ مقام ہے. لیکن مسجد قباء کس طرح سے خاص اہمیت کی حامل ہے یہ جانتے ہیں. قباء مدینہ منورہ سے فاصلہ پر ایک بستی ہے جہاں انصار کے خاندان آباد تھے. یہ وہی مقام ہے جہاں پر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انصار مدینہ نے استقبال کیا. قباء مدینہ منورہ کے جنوب میں واقع ہے. یہ مسجد نبوی سے 6 کلومیٹر کے فاصلہ پر واقع ہے. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں ہجرت کر کے آئے تو مسجد کی تعمیر کا حکم ہوا. مسجد قباء کو اسلام کی پہلی مسجد بھی کہا جاتا ہے. قباء محلے میں موجود ہونے پر مسجد کو مسجد قباء کا نام دیا گیا. یہاں پر ایک کنواں بھی ہے جو حضرت ابو ایوب انصاری کے نام سے مشہور ہے. جب مسجد قباء کی تعمیر کا کام شروع ہوا تو اس مسجد کا پہلا پتھر نبی آخر الزمان نے اپنے دست مبارک سے قبلہ رخ رکھا. اس کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے ایک ایک پتھر رکھا. اصحاب نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. بعد ازاں اس کی تعمیر نو کا حکم دیا. البتہ اس کے پرانے نقشے کا خیال بھی رکھا گیا. اس موقع پر اس کا رقبہ کئی گنا زیادہ بڑھا دیا گیا اور اس کو مدینہ منورہ میں شامل کر دیا گیا. اس کا حدود اربع تقریباً 15,000 مربع میٹر ہے اور تقریباً 20,000 نمازیوں کی گنجائش ہے. مسجد کی تعمیر اس طرح کی گئی ہے کہ دیکھنے والے تعریف کیے بغیر نہ رہ پائیں. اس کی تزئین و آرائش پر بھی خاصی رقم وقف کی گئی ہے. اس کی چھت پر 58 چھوٹے گنبد، 3 بڑے گنبد اور 4 مینار ہیں جو کہ اس کی خوبصورتی میں بے حد اضافہ کرتے ہیں. مسجد قباء کو اسلام کی پہلی مسجد ہونے کا درجہ بھی حاصل ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ جس نے اپنے گھر سے تزکیہ نفس کیا اور مسجد قباء میں 2 رکعت نماز نوافل ادا کی تو اس کو ایک عمرہ کا ثواب ہے.
ځل بیا تاسو د هر کلی وایو تاسو د خپل خوښې پروګرام مرحبا رمضان څنګه تاسو ته پته ده دا پروګرام تاسو ګورئ لایو نیغ په نیغه فرام دبئی سنټر نه هر روز تاسو ګورئ او ما سره د نور البشر څنګه ما وخته خبره وکړه چې نور البشر چې کلم راځي کنه دی بالکل ایکټیو راځي ماشاءالله یو خو هیلدی هم دی باډي بلډر هم دی او رمضان کې د څه اکټیویټي دی هم ورنه پوښتنه کوو نو نور البشر صحیح غواړي چې رمضان کې څه اکټیویټي دی روزه کې هو اکټیویټي داري چې زموږ ټورنمنت شروع شوی څنګه چې کرکټ خوښ وي کنه صحیح شو بل جیم مې لګ پرې خدای ځکه چې روزه کې تاسو بده لغوندګي ګرانه و اوس روزه لګي او شوې نګری چې په مینس کې شروع کوم خدا دې چې فلحال کرکټ چلیږي د شپې تراونه بس منځو کو دراوی کو دغه نه بس گیم لزو بس پښمنی کې بیا واپس راځو اوس پرفارمنس زه خدي کنه مال بالکل امپروومنت کړی دی نه خو الحمدلله بس تاسو ته پته هر کال زمونږ کپنی ټورنمنت جوړیږي ټورنمنت وي بس غیر پر تیاری مو بس کوش پکاري نو کوش تا سره دی کنه کوش واو بالکل ضرورت پر راځي د فائنل کې پر راځي ان شاء الله څنګه ماشاءالله دینه پهلا پیکې تاسو وکړلو مسجد قباء په لیس رډر حساب پیکې ډیره خستي خبرې وکړې نو نور البشر تا ته پته دی څنګه چې رمضان المبارک کله چې میاشت راشي دغه خلک زیاته کوشش کوي چې عمره ته روان شو صحیح شو عمره ته خلک سي عمره کوي خاص کر د فرست کوم چې تاک را دی کنه فرست تاک را سیکنډ د 10 کې لاست کوم چې وی کنه کوشش ټول دا چې عمره ته مولا شو عبادت وکړو بل دا د رحمتونو میاشت دا د برکتونو میاشت او به خاص کر مسجد قباء د مدینه نه 6 کیلومتر فاصله مر دی صحیح شو اور به مدینه خو یو غده سه خپل زید چې کله مثال کې تور ته چې عمره ته سي کاهش ته سي نو خلق سکی مکه ته خوسي بین بعد چې کله ته عمره وګي نو تابع طلبي چې رسول مدینه ته لاشه نبی کریم صلی الله علیه وسلم زیارت وکړ نو ټولو خلکو دا یو خاص طلبم دا وی او چې به هم خپل هر کال زګنه الحمدلله سه اراده دي زی نه تو سم الحمدلله همیشه رمضان کې همیشه سم اور دی یو برکات نور البشر دی یو روحانی سکون ته ملاویږي کله چې تا عبادت کوي به چې خاص کر دی سیزن کې جیسے عمره سیزن د سې کنه چې رمضان کې به ځکه زمون زو یو بیل نه سم ټول خلک لکه پاکستان نشو خلیج ټایم نشو هر چی ته نسی کنه روزه د میاشا او د سی وی چې لګالته کې لګاغه چې کوم عبادت د بار خلک راغلي وي دا خپل یو خون وي بالکل او بلدار چې مسعود خان مون سره لبنان هو ناسته د بالکل فیوچر هوست ان شاء الله زه ماغه طرف ته باغلاو شو لکه چې روزه اثرات خو بسنی بالکل ریډی کنه بالکل لکه دې ټایم چې فیمیلز ته وګورئ نو وايي جره سا کوکینګ بوکو یا خوراک بوکو یا چې د شربت بو جوړ کنه نو فلال ته ریلیکس دی کنه کمفورټیبل دی دې ټیم باندې لا سوچ لګی چې نن بس په خو نن بس جوړاو نن بس پریپریشن کوو د افطاری لپاره تاسو کوکینګ څنګه مطلب لګ ایکسپرت یې کنه ایکسپرت خو نه خو بس خایم گزارش خا مطلب پروسیسینګ کې فلال نه پروسیسینګ خو نه کوم په کور کې کوکینګ ورسره کوم او ایکسپرت لیول خو نه او فیمیل چې کله کوکینګ کوي کنه اچ خپل خوند رړتا چې کله لهره جوړي کنه خېټه نه پترو جوړي چیرې بالکل اوس ما خپل خوند چې قابو کوم کنه نو بالکل خخ خوراکونه ورته جوړ کا بس خوند خپل قابو کې صحیح دی کنه بالکل نه یوازې خوند خو نه ټول فیمیل نه زیاتره فیمیل څه ټول راځي زیاتره فیمیلز هم دا کوشش وکړي کنه چې خخ خوراکونه جوړ کم او چې خوند رړ کې نورم لکه زه ورته برابر کم صحیح دی کنه خبره تاسو کوکینګ کوي تاسو افطاری سره روټین مې تاسو مو خو تیار خو کنه زما نه ما خو په پهله خیر زدا نو خدا و چې مینس کې بیا لګ داس چون کې دغه راغی نو ما به یاره زدا کول پکار دی کنه نو اوس مې لګ در بزم نو ایکسپرت نه خو دار چې کوشش کوم چې جوړ کو اور مطلب لکه ټول ملګری افطاری باندې او افطاری کې لګیا افطاری کې یوځای پارټیسپیټ کوه بالکل واسه کو لایف زمون ټول بار خو بس لګندار چې افطاری کې روزه کې ټول ملګری یوځای نو بس انډي ولن سوکسکی نو بس نه هیلپ نه سو جوړ شي کنه بالکل او لبنان یو بل خبره ده مثال کې توبه کا مو سوګم دي دي لکه نور البشر دی کا زم کا بغزمین سیبم دی نو هر چاته کوکینګ راځي بالکل ریزن دا چې یو خپل ټایم د دې تیر کړو کنه چې یو تا ګوري یاره دا څنګه جوړي اخر به اخر یو شی ذکر وکي به وخت سره یو شی ځاکي بالکل او چې ګل کور ته لاړ شي نو ولته بس ارس ارشوي وي ودلته مطلب پردیس کې هر څوک کوکینګ ځان لپاره خپل کوي بالکل بازارین سے تاسو څنګه ایکسپورت یې په کوکینګ کې غن تاسو زما په خپل ژوند کې زما چې څومره چیلنجینګ کارونه خوښي کنه یو واحد کوکینګ دی چې دنه زه بالکل خدای لري ساتل او بغیر د چای نه په بل چیز نه پوهېږم چای لکه مطلب صرف چای پخولی شم ښه بیا بالکل په هغې کې زموږ یو ملګری اکثر به هاسټل کې ګپ لګو نو موږ به په دې روژه کې دا کارونه تقسیمول هغه به نور پس نه پوهېږم او لوښي 14 قسمه انځم نه د هغسې یو ایګزجریشن به یې کوو نو
لکه هغه شپاړس قسمه چای پخولی ژم خو لکه کوکینګ بالکل یا مې د بچپن نه شوق نه و اوس مې هم نشته دی پته نه لګي نو چې دې کې زه زمين سه اصل کې چای ګورم ډېر ګران کار دی چې خچې جوړول پکې بس ما خو ته لکه زه خپل هم چای ډېر شوقین یم خو خچې جی خچې بخومه نو بس ان شاء الله کوکینګ نشم کولای بالکل بغزمی صاحب دا خو به خستهونه کب مو ته جوړ کې او موږ تعالی چیک خو وکړو یاره اخر د کوم خسته سواد دی چې بغزمی صاحب دره تعریف وکړو یاره چیک جوړای اینی ټایم صحیح شو او تاسو لبنان څخه خاص کوکینګ کې مطلب خاص څه جوړوي لکه ویلې زیاتره فیمیلز خو ډېر ایکسپرت دي کوکینګ کې کنه ډیر فیمیل دی په ایکسپرت خو زه ایکسپرت لیول ځان نه شوم زه وایم چې بس لګا گزاري کوکینګ کوم زه کړهي پخولی شوم پلاو ډیر مزیدار پخوم نو سپاتې شو بس به همدا دی نو زمونږ بنو بی پلاو ډیر مشهور دی شارجي کې ډیر زیات اوس خوراک اوس صحیح کم ټو د پوینټ پلاو زه ډیر زیات مطلب مزیدار جوړوم بنو بی فول تاسو لکه جوړول شي جی بالکل دا ریزن څه دی اخر الته ذایقې کې څه فرق دی کنه تاسو فارمولا بیل دی بنو پلاو والا فارمولا بیل دا د لپاره چې منګه مطلب اسه نورمالي چې پلاو جوړیږي کنه هغه لګ لایټ براون کلر لایټ کلر وي زمونږ کلر لګ ډارک وي هغه کې د بیف ټیسټ ډیر زیات وي منګه اسه نورمالي چې څوک دا بیف پلاو پخای کنه نو بیف لګا ثابت پکې وي زمونږ بالکل مهش وي پکې هغه خوان به زیات وي پکې او هغه لګ ډارک کلر وي بس دا ډیفرنس مطلب خیبر فیملی ته ان شاء الله تاسو اراده ده چې سا بیف پلاو جوړوي ان شاء الله او جی ان شاء الله بل مسعود خان زماره شو بنو بوره شو بل مين سبم ناشته دا کټو کې چې کومه غوخه په دې تاسو رواج دی کټو کې چې کومه دغه دا بنو ولا دا بل ځای ولا چې دا دم پخت چې کوم نه نه کټو ډیر اسمن خان ډیر اسمن خان کومه کې چې د بنو کې نه جګړه ډیر اسمن خان دا یو ځای دی یو دی کنه هغه ډیر اسمن خان ولا دی فاجي کټو کې غیر په یو غړ ځای کې راو باسي او دو ولا حلوا ډیر فیمس دی نو بنو ماشاء الله اور اسی ورته صوبت خاص قسم حلوا دی نه حلوا سون حلوا خدا خو هغه لوا زمونږ ټریډیشنل ډیش چې کوم دی صوبت دی وایټ حلوا کنه یو وایټ وی صوبت لکه جی دغه د صوبت وای چې هغه یو تال کې راو باسي او باغې کې منګه دا روټي ماته کړي کنه دغه ته صوبت وای پینډا نه تاسو اوسوي دا ما چې وی دا د بنو مشهور د ډیر اسماعیل خان مشهور دی نه د دیو شان دی اې د دې صوبت وای خامور د پینډا یو کوړ د پینډا وای د صوبت وای یک دا ټیکا لاور کې میکس کې ودا چار یاري او شي کنه بالکل او دا سي دا کو سو وګی شو یار نور ول خورا خبرې مکوې نه روزانه راځي پر کوم خبرې شاړې د لګي چې یار مې دا یې چې دل ماګه مور یې وزیر صاحب تاسو څونه خوشو دل د امارات کې جی زما جی زه په یعنی جنوري 2003 کې راغلی یم او دا مې زما په خیال څه دویش کال خو مې وشو دویش کال ماشاءالله بالکل څنګه چې ما خبر وکړه पहिला چې بس دلته کې انسان په اراده راشي د کال نیم خو لیکن دا جارجون انا بالکل ممتاز ته هغه شعر دی نه مې دومره اراده و نه مې دغه خو بس غربت حالات داسې کی چې سړی هغه شي زوګت کی کنه بالکل په هر حال د الله پاک احسان دی شکر دی ما مخکې د دې خبرې ذکر وکړو چې را سخو بکې کنه خپل اولاد لا خپل مور پلار لا خپل خويندرونو لا بالکل نو بیا په داسې ځای کې چې هغه کې تاسو ذهني سکوني جسمانی سکوني او هغه کې ته مطلب خوشاله لګیای نو بیا دا هغه لپاره زما په خیال د امارات نه بهترین چایس کې دي چې دا زما خپل پرسنل ایکسپیرینس نه هر چا ایکسپیرینس دی زما یعنی مو هم دا یو کنه چې لګ هر یو کس همدا دلی خواهش دی چې را کوي ما سټیوی همیشه امارات کې جی بالکل همدا ویلې ریزن او خلک کوشش کوي ډیر زیات ډیر پاکستان نه خلک موو شو دوبۍ ته بددي امارات کې موږ دا نه فیل کوو چې موږ د ملک نه بار یو ځکه چې یو خو پښتون کمیونټي دلته شپږول کې خلک پروت دی بالکل او که څوک دلته خپل کاروبار شروع کول غواړي که دلته موږ خپل سوشل اکټیویټیز کوو که دلته کې زمونږ دغه مذهب سره هغه خپل اټیچمنټ چې دی نو هغه مذهبي ازادي سماجي ازادي کاروباري ازادي لکه د ژوند متعلق چې ته څه د خوشحالي سوچ کې او ځان لپاره نو لکه تا ته مواقع میسر دي په تاسو باندې ډیپینډ کوي چې ته څونه په هغې کې مخکې تللی شي او بل دا نه چې لکه هغه د نورو ملکونو په شان ریسټرکشن نشته دی چې یاره د چوټۍ دپاره درخواست او دا د هغه د ان کیس خدای د ایمرجنسي نه راولي خو که فرض که راشي
نو هر سړي سره پاسپورت په جیب کې و لکه اني ټایم اتلی شي سټیمپونه ممپونه پکې نشته دی بس اجازه تر واخله خپل ایڈمنسټریشن نو اور اوس خو ډېر ایزي شي لکه مثال کې ته کسه خبره ای ته پاسپورت در سره وي ټیکټ پر او شپې ته وته شي پاکستان ته سبي رسیدي بالکل انسان بس ما په خل لکه چې اراده وکړي نو بشپږته غنټه کې دی چې د لکه الته په خپل وطن کې ناسي کنه نو داسې څه مشکلات نشته دی زما په خیال او زه خو ډېر زیات خوشاله یم د دې وجه نه بس الله دې وکړي چې سہولت برابر د بس کېږي نه انسان د جیب نه اختر لتلی شي روزي لتلی شي ستا باندې ډیپند کیږي مطلب ته کوم ځان له یو ټایم برابر راګي ضروري نه چې ته کله نو تیر کې بالکل څنګه ته خپل شپږ میاشتې پس روانې کنه بالکل نو دا کله تو کله 2 میاشتې کې بعد 3 میاشتې بعد خپل سم کنه لکه ما خپل الحمدلله چې کوم سمره وخت شو د دوی کې نو همدا وجه دا ده چې کوم چې فیسیلیټي دوه مو ته راکړي دا او فیسیلیټي نه مو ډیر خوشاله یو ډیر زیات دا فیسیلیټي اوس ډیر ایزي شوی به زمين صاحب کنه سو پاسپورت اوس ته پته هر چاته هر چا ما خو ته وی کنه چې لکه دغه ریسټریکشن رولز نشته اني ټایم زی هغه چټي هزایر خبره ته چې زین هغه خپل الټیمیټ باس چې کم دی هغه ته پرایویټ سېکټر کې که ګورنمنت سېکټر کې هغه خپل چې دی نو هغه بل ته بدیل وای یا ساکم سبسټیټیوټ یا ته مونږ چې دی الټرنیټ وای خپل کس ورکیو چې وای زما کس ترې برابر نه کوي ځه او جی بالکل دا بالکل څه مشکلات بل لکه زیات تر پکې چوټیم 2 ورځې هفته اتوار لکه دا سین کلیش 2 ورځې د پکې کلیش بالکل ډېر خلک چې راغلي شان 2 ورځې دا چوټي چې دا باندې زیاده سي اختر کې درس د حکومت خو 3 ورځې چوټي نو هغه 3 ورځې او شپږ ورځې چوټي نه روان دي ان شاء الله اختر والا ان شاء الله شپږم دي نو دي ډیپند اون د مون دي جی نه ورځې دي ها لبنان مو دا پښتنه کو نور البشر کنه چې ماشاءالله ډېر مخوجبه خو ډېر خواږه ژبه دی پښتو کنه تا څنګه د خیال راغلو چې خیبر سره زو ایڈجسٹم اور خیبر کې زه ایز ا هوست ایز ا قربا یا ایز ا ملما لاړ شم ول تاسو خپل ایکسپریشن ورکن سایل غوړي تاسو ته لږ څنګه پته چې زما مدر ټنګ چې دا پښتو ده کنه او پښتو او مدر ټنګ چې د چا څه لینګویج وی کنه هغه اټریکشن وی ډیر زیات نو زه اوسېدلې خو ډیره زیاته مطلب پنجابیانو کې او دلته کې عرب امارات کې ډیفرنٹ نیشنلټي سره خو بس خپل مدر ټنګ چې دا کنه د هغې اټریکشن ډیر زیات و نو ما 2-3 ځله مطلب داسې ټرای وکړم چې ډیفرنٹ ایکسپیرینسز مې دي ډیفرنٹ خاصه ایکسپیرینس دی نه علاوه تاسو څه ایکسپیرینس کړی مطلب ما په ایڈمن کې او په ایچ آر کې ایکسپیرینس دلته د ولس کاله ما دلته جاب کړی دی خای د ایچ آر کې تاسو ایچ آر ایڈمن کې او اپریشن کوارډینیټر نه هوبیز پښتنه کم دی نه علاوه لکه تاسو هوبیز مې بس ما ته چې په سکول او په کالج کې هم کنه نو زما شوق و په سنگینګ کې نعت خوانی کې ما ته مطلب زما مرګري زما کلاس فیلو چې کوم وی هغه ول ستا आवाज خدای ته ویلې شي سنگینګ کولای شي ته هوسټینګ کولای شي نو هغه ټیم نه زما مطلب دا شوق پیدا شوی و چې زه به هوسټینګ کوم یا به زه چرته سنگینګ شروع او به دا فیل کیدو چې یو ورځ راځم مسعود سره پروګرام کې وګورم بالکل دا مې سوچوم نو کړی بس دا قسمت کې لیکلی و چې دا بر اعظم او دا رمضان ټرانسمیشن کې ودا تاسو سره ودا سیناسته دلو موقع ملاویږي ما ته ورا او بس دا لګتي زمون خو د خیبر ماشاءالله خلا ده چې نوې ټیلنټ چې کوم د غیله مکور قدر کوي نوې ټیلنټ ډیر قدر کوي په سکرین باندې راځي بس بیا غداغه پورې ده چې هغه سونه ټیلنټ وي نو په مخ کې خوش کوي ګا خوش قسمتي ده ان شاء الله چې زه پارت جوړ شم د تاسو چینل تاسو ټیم بالکل بغ زمین صاحب زمون سره ناسه ډېر ټایم ادم دوی کې ماشاءالله کار کوي کنه بغ زمین صاحب څنګه کوم تاسو سېکټر کې کار کوي آلته یو فیسیلیټیز دي لیکن د برعکس پاکستان کې وګورئ نو آلته دا سیستم نشته تدې لکه هر یو شی یو ډیسپلن منی هر یو رولز ریګولیشن قوانین لا هر یو شی برابر دی لیکن چې دا کار ته آلته کول نو آلته ډېرې پرابلم دي کوم سیکټر کې دا کال کې آلته دا کولیګ سره ایشوز وي کولیګ تاسو سره ایشو وي نو دې باره کې څه یې غواړئ ته جی قانون خو تاسو خبره وکړه قانون خو وي هر ځای کې هغه که دلته دی که هر وطن دی په هغه کې قانون شته د بده مرغه ما چې مخکې وي موږ لږ تناسانه غونته کیو زه هم چې زما کار مخکې شوې نور کسان وروستو شوې نو چې کله زما دا سوچي نو هغې دپاره به زه بیا غلط ذرایع استعمالوم او غلط ذرایع په هغې کې چې دی نو لکه رشوت هم شامل دی په هغې کې چې اپروچ هم شامل دی سیاسي په هغې کې چې دی نو اپروچ هم شامل دی د افسرانو اپروچ پکې هم شامل دی نو د هغې خپل کار د زر کولو لپاره د اسانتیا لپاره زه مختلف لارې لټوم بیا نو چې زه دغه شان کوم نو تم کې بلکې نو چې هر فرد کې نه معاشره داسې شوې ده دا نه چې قانون نشته دی قانون امپلیمنٹ کول او د خلکو هلته کې چې دی هغه ذهن او سوچ هغه برابرول نو زما په خیال
کېدای شي ولې نشي کېدای ځکه چې دلته کې هم دا د انسانانو معاشره ده او هلته هم د انسانانو معاشره ده دا نه چې دلته کې د برې نه څوک راکوش شوي دي همدغه انسانان دي او دا که تاسو لږ بیک وګورئ 50 کاله مخکې خو دلته کې مطلب داسې څه نه که نه دا اوس چې دلته کې دي نو که موږ دا هلته کې اوس هم اپلای کړو نو کولی شو ولې نشو کولی هغې دپاره به فرد چې دی نو ځان تیاری موږ وایو چې دا قانون دی اپلای شي خو په معنا هر یو قانون چې ایون یعنی ډېر خلک ته هغه وایي شریعت کې ته ځان په خپله داخل کا نو چې ته په شریعت کې شو زه په شریعت کې شم زموږ دا خور په شریعت کې شو خو فرد معاشره په شریعت کې شو که نه نو زه هم چې زه دې نه وی په تا دې نافظ شوې زه هم د حکومت دا قانون چې دی نو دا دې په تا نافظ شي په ما دې نه شي موږ چې دلته کې راځو په کوم ایرپورټ باندې نو موږ وایو چې هلته کې څوک شته دی چې را سامان موږ لونه مخکې کېږي چې ما ټایم بچت شي څه دپاره لکه دا جاز خو به په حق ټایم پاس شي که نه نو که ته مخکې رالې که ته وروستو رالې دغه شان که د بجلۍ محکمه ده که فرض کړه زموږ هلته بلدیات دي نو قانون شته دی ډېر ښکلي قوانین دي او ماشاءالله پاکستان خو لکه آئین ریټن کانسټیټیوشن دی او کوم ملکونو کې چې ریټن آئیني نو هلته کې خو نور سختیانې خو د بده مرغه هلته کې هغه شان امپلیمنټ کېږي نه لکه څنګه چې په بار دنیا کې کېږي نو هغه به هله امپلیمنټ شي چېرې موږ ورته پخپله تیار شو بالکل او موږ ایز ا فرد هېڅوک نه تیارېږي موږ خواهش خو وي چې حکومتونه داسې کار وکړي حکومت څوک دی حکومت زما ستا نه جوړ دی نو چې زه نه یم تیار هر یو سیاسي پارټي چې فرض که په حکومت کې راشي د هغه کارکون ته وګوره ته به وایې چې ګنې دا عمل د ده دی بالکل ای بی سی هر څوک چی ځکه چې هغه په دې دوران کې ځان د قانون نه اوچت حسابی زما ایم پی ای دی زما وزیر دی زما منسټر دی نو بیا چې بل ورځ د بل حکومت راشي هغه دغه شان چل کوي نو فرد نه دی تیار که فرد تیار شو نو قانون شته دی او زما په خیال ښه ښکلي قوانین شته دی بالکل او چې عمل ورمنې وشي نو ټولو نه ښه قانون څنګه پاور اصل کې زموږ خلکو ته چې پاور ملو شي هغې نه هغه مطلب هغه غلط یوز به د ویلی شي مطلب هغه مس یوز چې کوم دی بس هغه کوي که نه نور حالکې سیم دغه دی څنګه چې بازمین صاحب وویل ښه سیم هر څه دي خلک هم هغه دي خو بس ځان نه به شروعات کوو اله هغې مخکې چې کوم دی هغه کنورټ کېږي نور البشر موږ سره یو نعت ریډي دی انشاءالله نو دا نعت واورو به نه بعد راځو کب شپ لګوو فخر د مدینه کې مې پروت خسته جانان دې فخر د مدینه کې مې پروت خسته جانان دې قربان د نامي نشم احمد نبی سلطان دے قربان د نامی نشم احمد نبی سلطان دے قربان د نامی نشم زما د زړګي سره دے قربانی د نامی نشم زما د زړګي سره دی د ده په مخ پیدا ټول عالم د بحر بره دی ستایلی په قرآن کې بار بار غني سبحان دی قربان د نامی نشم احمد نبی سلطان دے فخار د مدینه کې مې پروت خسته جانان دے قربان د نامی نشم احمد نبی سلطان دے سر تاج دے د نبیانو سردار د کل خوبانو شفیع د آسیانو دے ملد بھی کسانو ہر گل پر شجر کی بس نم د عیان دے
हर गुल पर शजर की बस नुमदद अयान दे कुर्बान दनामी नशुम अहमद नबी सुल्तान दे पखार द मदीने के में प्रोत खस्त जानान दे कुर्बान दनामी नशुम अहमद नबी सुल्तान दे स्पुग में दो टुकड़ी कला दगुती शारी सरा स्पुग में दो टुकड़ी कला दगुती शारी सरा दीदार ये दरबो क्लो दार्ज द मुनारी सरा हर मलक पमर हबाबिका या रसूल बांदी गोयान दे कुर्बान दनामी नशम अहमद नबी सुल्तान दे पखार द मदीने के में प्रोत खस्त जानान दे कुर्बान दनामी नशम अहमद नबी सुल्तान दे नाज़ फिदा हुसैन बचा लिदिल द हरम वालमा नाज़ फिदा हुसैन बचा लिदिल द हरम वालमा रिख्तिया वयम खल्क ज़ा कतल द गुल्फम वालमा वल्ला चिमी पजड़ बांधे बस दा अज़ीम अरमान दे वल्ला चिमी पजड़ बांधे बस दा अज़ीम अरमान दे कुर्बान दनामी नशम अहमद नबी सुल्तान दे पखार द मदीने के में प्रोत खस्त जानान दे कुर्बान दनामी नशम अहमद नबी सुल्तान दे। जी वेलकम बैक द कोम खपल प्रोग्राम के मरहबा रमज़ान ډېر ښایسته پروګرام روان دی او ټایم چونکې لږ لږ نږدې کېږي نو لږ غونډه کې لږ هم سیوا کېږي بالکل او مسعود خان ته اوږې کېږي که ته یې کېږي نه یاره زه دواړه کېږم ویلې چې موږ خو سپورټسمین یو که نه چې سپورټسمین سړی څه کوي پهله خو تګی کېږي بیا وږی کېږي بین آباد چې دو منې اوس خبره ته یم چې لغونه د سپورټس باره کې په خبر وکړو چې یاره څومره ضرورت دی د نه نو ته خوراک به داره ته پښمني کې زیات کوې او که نه په روژه ماتي کې زیات یاره زه درمیانه کم دوره مطلب 50-50 دوره زیات نه خورم ویلې چې که زیات وخورم بیا ماته لږ ایشوز دی که نه نو ناراض ته څه فیل کېږي لوږه ته فیل کېږي نه اوس الحمدلله انرژیټک یم مطلب زه کله دا فیل نه کوم چې الحمدلله کله نه رمضان سټارټ شوی دی چې اوسه پورې دا فیل نه دا کړی چې یاره زه وږی یم یا تږی یم نه الحمدلله لکه کوم چې دا باډي دی سسټم دی تا به رو एडजस्ट की मतलब पहला 2 दिन ता मैंने यो टफ ही बे 3-4-5 दिन रो की ना बे ता बड़ी रो ने बे सेफ्टी की यार ना उस दा सिस्टम द सिरामान दे और अल्हम्दुलिल्लाह जोयम करना जदा रोजे ना पहला कुम खोजे वरते ही करना रमजान ना अलावा नो ये टाइम वगैरह वो दा टाइम वगैरह करना जोयम जो अल्हम्दुलिल्लाह ना नूरम फिट और एनर्जेटिक है यार दा ز बताओ मगर مسعود خان لکه بازمین صاحب دیم ناست لبنان دی لکه دا دی چې روزه زموږ د پاره زم چې ډېره ښه موقع ده د وزن کمېدو لپاره د هیلث مطلب کور کېدو لپاره ځکه چې په دې کې ته لږ غونډه کې احتیاط وکړې کنه په خوراک کې انسان ډېر زیات لګو مثال کې 15 شپږ ورځې شوې خوراک موږ ته په خپل ځاني چې کوم د افطاری بس کومه بالکل او لږ هلکا بولګه چې کوم پښمنی کې نورم اثر خو په نه پریوزي او نارملی ورځو کې موږ سره لګ درې ټیمه چې کوم د کنه خوراک کوو کنه بالکل نو په درې ټیمه کې بیا په یو ټیم کې لګا ټیم خو ماغه شان دی
خو لکه وجود چې کوم فیلینګ هم ریسپانس راکړي نو زه مغه ډېر زیات ښه ریزلټ راکړي لکه نارملی خوراک نه چې کوم زیات کو دا غي نه زیات اوس برین اکسپټ شو کنه لکه اکسپټ کوي چې را و کوم سمو سبای نه پړ پښمنه مو کړو به افطر ټایم لکه سمره گیپ دی ورکه 13 غنټه نه زیات گیپ دی دورا گیپ دی کنه لیکن الحمدلله اوس خبره دا فیل نه دا شوی چې را مو لکه اوس بګیو یا تنده دی یا چی شه دی کنه نو ریزن یو خو درته بل خبر نور البشر کم دی کې څوک چې کوم پیشنټ دی کرونیک پیشنټ بخ زمين صاحب دا خبره وکم چې کوم کرونیک پیشنټ دی لکه چا د ډایبیټک دی نور سا انټرنل ایشوز دی پرابلم دی کنه او دی پر دا روزا ډیره ښه دی مطلب او سره او شوګر کنټرول کیږي څوک لکه زیات ډایبیټک دی چا لکه ایشوز دی کنه ذیابیطس شوګر مریضان دي نو او چې کله دا روژه وساتي نو او شوګر ډېر لیول کنټرول شوی دی ډېر ما کتلی ډېر ماته ملګري دي یاره چې رب والد صاحب دی یا مو مرور دی او ته داسې د شوګر مسله رمضان دی وجې نه او روژو دی وجې نه شوګر بالکل نارمل شوی دی او خپل نارمل ژوند تېروي بالکل اصل کې روژه خو چې دی که نه لکه څنګه چې د انسان د نور ژوند کې د ډیسپلن ډېر زیات اهمیت دی نو د روژې چې هم زما په خیال بنیادي مقصد هم دا ډیسپلن دی بالکل دې کې ژوند ډېر زیات په ډیسپلن کې شي مطلب په یو خاص وخت خوراک دی په یو خاص وخت خوب دی په خاص وخت خپل عبادت دی نو که دا ډیسپلن څوک په خپل ژوند کې دا 11 میاشتې راولي دا یو ټریننګ دی نو بالکل د دې سره ډېر څیزونه موږ قابو کولی شو د بده مرغه موږ روژه صرف نوم دغه کړی دی چې خوراک نه کول دا روژه دی نو دا خو خوراک نه کول خو روژه نه ده که نه روژه خو ته به نفس څنګه ضبط کې ته به څنګه کنټرول راولې ته به په ځان کې تقوا څنګه پیدا کې بالکل نو که پرس که ته لوږه فیل کې که تنده فیل کې هغې دوران کې به ستا سره احساس پیدا کېږي چې دا زه د الله پاک دپاره د هغه د رضا دپاره دا د هغه یو حکم دی نو زما په خیال بیا به ته نه فیل کېږي ځکه چې هغه به ته انجوی کې بالکل هره سخته چې په موږ باندې راځي او په هغې کې د الله رضا هغه به بیا ته انجوی کې نو دا روژه چې دی زما په خیال که د ده لوږه ده که د ده تنګه ده په دې کې خپل یو انجویمنټ دی بالکل زما کېدای شي زه غلط یم خو دې کې خپله یو مزه ده ډېره نو زما په خیال اکثر خلک په روژه ماتي نه وروسته ډېر زیات په مخه یعنې که فرض کا دا خوراک خو چېرته ځي نه خو که دا ته لږ لږ په یو انټرول باندې وکړې یعنې د تراوو پورې لږ لږ یې وکړې یا موږ په پېشماني باندې دومره اوبه وڅښو نو ما په خیال زما د دې میډیکل سره لږ تعلق هم دی نو انسان چې دی په ده کې لکه د اوبو د سټوریج هغه صرف په اوښانو کې هغو کې د اوبو د سټوریج خدای سیسټم جوړ کړی دی نور په چا کې د اوبو د سټور کولو صلاحیت نشته نو ته که یو بالټۍ اوبه هم وڅښې که نه دا په ګنټه دوه کې وځي ټیک شو او که ته لږې لږې څکې هم به دا په ګنټه دوه کې وځي که ته هر څونه اوبه وڅښلې نو ولې په ځان باندې سخته راولې نو زما په خیال هر یو سیس او د اسلام دا نوم هم د اعتدال نه دی په هر سیس کې اسلام اعتدال طرف ته دی لکه حکم ورکوي او موږ ته وایي چې په اعتدال کې ژوند تېروئ مه ډېر یو طرف ته پیک ته ځئ مه بل طرف ته پیک ته ځئ نو که په خوراک کې موږ د اعتدال نه کار ولو نو دا به ډېره ښایي او بازمین صاحب نارمل ژوند کې هم چې کوم دی بالکل خبره به کنټینیو ساتو یو کالر دی زموږ سره جی السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم हेलो अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम पे खैर आले जी थैंक यू माना ना असल में मुझे ना पश्तो थोड़ी थोड़ी आती है आवाज लोग तेज का समी भाई आवाज लो स्लो दे रहा हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी तो आवाज रजी उस खबर कवेश है जी मुझे पश्तो ज़रा कम आती है बट आप लोगों का प्रोग्राम मुझे अच्छा लगता है पश्तो सुनना अच्छा लगता है इसलिए मैं कॉल कर रही हूँ अच्छा माशाल्लाह आपको हमारा प्रोग्राम पसंद है जी क्योंकि थोड़ी थोड़ी पश्तो समझ आती है तो मैं ज़्यादा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती हूँ माशाल्लाह आप लोग का प्रोग्राम अच्छा जा रहा है आप कहाँ से बात कर रही हैं मैं दुबई से ही बात कर रही हूँ आमना नाम है मेरा अच्छा आमना आपको हम अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं वेलकम कहते हैं क्योंकि माशाल्लाह आपको आप जैसे जितने भी कॉलर्स हैं व्यूवर्स हैं वो जब हमें कॉल करते हैं तो इस प्रोग्राम का जो मज़ा है वो दुबाला हो जाता है जी थैंक यू सो मच और फिर जैसे देखें रमज़ान का बाबरकत महीना है तो एज अ मुस्लिम हम लोग लकी हैं कि टू हैव दिस मंथ ना ओके
तो अच्छी बात है, आप लोग पॉजिटिविटी पोर्ट्रे करते हैं, पॉजिटिव पैगाम दुनिया को देते हैं कि दीन पे किस तरह से रहें। और फिर आपकी जो गेस्ट आई हुई हैं आज, होस्ट हैं आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम खैबर पे, राइट? जी जी जी, उनको भी सुनना अच्छा लगा। फिर आपके गेस्ट भी काफ़ी जो है वो अच्छे नॉलेज दे रहे थे। ज़्यादा समझ नहीं आ रही थी मुझे, बट उसमें से ना उसका क्रक्स मुझे पता अच्छा, चल सिर्फ रहा समझ नहीं आ रही, इशारों पे तो समझ सकते हैं ना, हम लोग इशारे कर रहे होते हैं ना, ऐसे मतलब लग लग पोई। अच्छा हाँ अच्छा, लग लग पोया लगा, हाँ लग लग पोई। हाँ हाँ। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहेंगी अगर हमारे प्रोग्राम के थ्रू किसी को आप कुछ मैसेज देना चाहें? पाकिस्तान में भी आपके कुछ अजीज़ो अकारिब होंगे, कुछ मैसेज देना चाहेंगी आप उनको? मेरा मैसेज ये है कि देखें, हमें नहीं पता कि नेक्स्ट रमज़ान हम लोगों की लाइफ में आएगा या नहीं आएगा, और अगला रोज़ा भी आएगा या नहीं आएगा। तो हमें चाहिए कि जो दिन या जो रोज़ा हम रख रहे हैं उसको पूरी तरह से रखें। दिन को भी रोज़ा रखते हैं तो रात को भी इबादत करें। सिर्फ रमज़ान दिन का रोज़ा नहीं है, रात की भी इबादतें शामिल हैं। तो जितना अच्छे से हो सके उस तरह इस मंथ को यूटिलाइज करें। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने कॉल की, आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हमें कॉल की, और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आप हमें कॉल करती रहेंगी और इस तरह हमारे प्रोग्राम से आप जो मालूमात है वो लेती रहेंगी। नूरुल बशर दा जमून सर यो कॉलर हो डेर मतलब उर्दू स्पीकिंग हो, लेकिन डेर शौक सर जमून प्रोग्राम मुना गोरी। हां बिल्कुल लगा वो जिले के प्रोग्राम चालू है, रोज मतलब रोजी बारे के देगा ना। बिल्कुल हां, जैसे का खबर है माशान नो ए गेस्ट बारे की खबर है, ओकड़े होस्ट बारे की खबर है, ओकड़े जरा डेर खब मालूमात तो सो शेयर कभी खल्क होता नो यो तलबे। थैंक यू वेरी मच जे आप इस तरह कॉल करती रहे और इंशाल्लाह हमारे प्रोग्राम से एंजॉय करती रहे। सही शो ना कॉलर को जमून चिकम कॉलर या जमून प्रोग्राम या विसवी बिल्कुल او دي چې کالو کې نو بیا غي سره بیا نو ایکسپیرینس وی خسته خبر خپل یې کنه غي په جون باندې کوم وی نو اگر سره شیر کی بل هو زموږ ملمانه چې کوم غي سره ډیر صدا سي دي बिल्कुल लुबना तसो त पता संगे दुबई के ढेर तबका पादगी का ना, इंग्लिश स्पीकिंग, उर्दू स्पीकिंग, मतलब मुख्तलिफ कम्युनिटी सर ताल्लुक था। मुख चिकुम खैबर प्रोग्राम मुना दी कलम च दीना नशर की लाइव टेलीकास्ट भी का ना, नो हर यू कस हर यू शख्स आडे शौक सर प्रोग्राम मुना कोई रीज़न दा दे कि जमू प्रोग्राम के मालूमात भी खल्को दे पारा पा हेल्थ पा वले सरा रोज़मर्रा कुम ژوند दे का हर यू कुम टॉपिक मने मुखबर को मगे बरे के मुखबर भी नो अल्हम्दुलिल्लाह दा जमू यो दसे प्लेटफॉर्म दे जे दे पथरु मु खल्को द खम मैसेज वर कवल शो। बिल्कुल तासो डिफरेंट फील्ड ना چې کوم ولمنه راضي کنه دلته او هغه خپل ایکسپیرینسز تاسو سره شیر کړئ، هغه ډیر مطلب پلس پوینټ دی. نورملی پروګرام کې موږ داسې یوزلی نه دی کتلی چې مطلب ډیفرنٹ فیلډ کې چې ښځې دي که هلکان دي که څوک دي، کا مطلب ټیچینګ کې دي که انجینرینګ کې دي که ډاکټري کې دي که څه چې کوم مطلب فیلډ کې دي، هغه تاسو دلته ګیسټ ایز ا ګیسټ راځي او خپل ایکسپیرینسز تاسو سره شیر کوي. هغه دومره مطلب معلومات خلکو لا ورکوي، نو ډیر زیات مطلب اصل سو مو مقصد دا د چې خلکو د معلومات ورګي کنه چې ویلې چې ډیر خلک دی یاد نه اگاه نه وي د خبرونه چې لکه مو په دوبۍ کې ماشاءالله پروژې اولې سره خبره وکړه او قانون په اولې سره خبره وکړه، لکه صبر په اولې سره خبره وکړه. بغ زمین صاحب نه بودا پښتنه کو بغ زمین صاحب چې پاکستان کې چې کله روزه افطاری ټایم شي کنه او د دې افطاری ټایم شي د دې تا کتلې بوې نور البشر چې هر یو پولیس والا خپل رضی تا افطاری درکې چیرې دا والی دا خوري دا افطاری ټایم دی کنه لو هغه چې او بالکل 10-15 منټ پاتې شي لګا خیال مګړي سیګنل کې هر یو سیګنل کې دا ویلاړ وي او خپل اشاره درکې لګا لاست ټایم زه عادت شوی بګینو ما لاس اوس اشاره راکړل زه یو لاس منټ بعد روانو ما چې خدای پاک پولیس والے لګا سایډ دوسر کسان خپل لاړ وي او هغه د سره خپل سلام وکړي دا غینه بس هغه خپل پارسل چې کوم درکې ټایمینګ حساب سره کنه انسان ډېر ښه فیل شي. جی بالکل منګه چې هغه شروع کې خبرې وکړې چې یاره زما د ځم چې روزه ما دلته دی راولې هغه چې ځکه چې د دنیا د ژوند په هر اړخ باندې چې دی د فیسیلیټیشن یا سهولت انسان لور کوي نو په هغه کې یو د افطاری هم ده ځکه چې دلته کې دا وطن د کاروبار وطن دی، د نوکرو وطن دی، د کار روزګار وطن دی. ظاهره خبره ده لکه خلک لري کارونه لتلی نو دوی چې خپلو کورونو ته راځي نو څوک په وخت ورسي او څوک په وخت ونه رسي نو دا چې کم رسېدلی خو زه خپل دسترخوان ته ځان ورسوي خپل ډیری خپل کور ته خو چې کم نه رسېدلی نو حکومت هغه په ذهن کې چې دی ستړی دی دی چې وزي او په ټریفک کې نښتی دی نو چې دی دا روژه ماته کړي په قرار باندې نو د دې نه بل لکه مطلب
هغه انسان ته زړه سکون میلاو شي کنه لکه ته په یو صحرا کې روان یو تګي او اچانک ته چې دین ولته کې تاسو وب په نظر راشي انسان څونه خوشاله شي نو دغه دوی د حکومت چې د مور پلار د کردار چې ادا کوي په حقیقت کې دا حکومتونه ادا کوي ځکه چې د خپل بچی چې دی ویني چې دا په دې روډونو کې نښتي دي په ټریفیک کې نښتي دي کور ته روان دي نو چې دی د روزه په آرام باندې ماته کې هغه تنده ختمه شي او چې دی نو خوشحالي ورته میلاو شي نو دا ډېر ښه قانون دی او څنګه چې د ورور خبره وکړي نورالبشر وایي ما ته هم یوه ورځ دغه شان زه په تادۍ کې وم او 15-16 منټه پاتې زه په یو سیګنل نه تېروتم او بس ما ته پولیس اشاره وکړه سیټ ته ودرېدم چې ودرېدم سلام مې راسره وکړو او بیا راله 100 کسان نو ما سره 2 کسانو نو د 3 کسانو دا افطاري واخلئ مینا وخت لري چې تاسو افطاري وکړئ نو چې بالکل سونه خوند ورګي ډېر زیات عجیبه فیلینګ سړی ته او پوره میاش لګا دا سم چې یو ورځ یا 2 ورځې لګې دي دقیقاً نو دا د دې وطن غټ خصوصیات دي چې لکه د ژوند په هر اړخ کې چې تاسو سہولتونه درکې هغه کې یو د افطار شامل ده او دین علاوه تاسو ګورئ به د بي دي ما په خبره مې درکټ کړه ټینټونه چې لګولي ټینټونه بالکل یعنی کپرس ک تا ځای لري د نیمه غنټه ده او نیمه غنټه کې به ته اوس چې نو بالکل 15 منټه بانک ته دي نو ته 15 منټه کې نشي رسېدی په ځای د دې چې هغه ته ټریولري روانې هغه په روانه کې هغه خپل روزه ماته کې نو کته کوش خیمې لګولې دي هغه ټوټه سیګنال باندې او ټوټه ټوټه په سونو خلک پکې راځي خلک حالت غاډه پارک کې په آرام باندې خپل روزه ماته کې الته سره خوا کې جماعت منځ او د سمو کې او په آرام باندې کوړته لاړ شي دغه سہولت هم ورکړی دی چې که ته په روانه کې چلته ډرایو تھرو چې ورته وایي کنه ډرایو تھرو هغه هم کې که ستا چایس دی او که ته وایي چې نه زه نشم رسېدی نو بیا یې درته خیمې ځای په ځای لګولي دي هلته خلک روژه ماته کړي بالکل جی اصل کې هر 1 کیلومتر 2 کیلومتر کې جماعت دی کنه په هر ځای کې نو مطلب لکه تاسو به داسې نه پاتې کېدئ چې یاره زه به چې نه چې بالکل دې وطن کې به بالکل تاسو ته دا قسمه پروژه کې سهولت ډېر سیوا شي بالکل سہولت سیوا شو لکه لبنان سره مو وخت هم خبره وکړه کنه چې د یو خوند دا دی کنه چې زیاتره فیمیل لپاره یو موز اهتمام دی لکه تراویح ته کوي شي لکه اټ نایټ ته سوتلی شي تراویح کوي شي جمعتونه بالکل ریډي دي او څنګه سکیور سیفټي فیمیل لپاره نو تاسو وخت هم خبره وکړه نو زویم چې ماشاءالله دی ګورنمنت د مو همیشه داد ورکو چې مسعود خان فیملی کلیم شي جماعت دم تلی شي جمعتونه چې کوم دي او جمعتونه کې تلی شي وذ فیملی ماشومان جی جی فیسیلیټیز ډیره زیاته فیملیز لپاره لیډیز لپاره دا جماعت والا او د عبادتونو لپاره چې دا مطلب ټرند لا په پاکستان کې نشته پاکستان کې مطلب خزو لپاره سیپریټ جماعت لا تنظیم لا نه جوړ شوی کچرته یې چرته په اسلام آباد کې یو ډیر کم دی ډیر کم دا ټرند کتلې نه دی مګر اورېدلې نه دي زه نه يم تللی اوسه پورې خو دلته مطلب خپل مزه ده د عبادتونو چې مونږ تراویحو لپاره ځو مونږ ليلة القدر شپې مونږ تهجد لمانځه لپاره جمعتونه تللی شي مونږ هلته دومره رش وي داسې هم نه چې مونږ خالي 2-3 جنه کې یا ښځې روانې دي نه هلته مطلب سم رش وي پته لګي چې روژه ده او روژې نه علاوه تللی شي جومات ته انوایرمنټ یا انوایرمنټ جوړ شوی دی بالکل د روژې انوایرمنټ دلته ډېر زیات ریسپیکټ دی بالکل یو خاص ریسپیکټ دی فیمیل لپاره سیلیبریشن چې دی کنه د لپاره د روژه یو ایونت ده ډېر غټ ایونت دی بالکل نو سیلیبریشن ډېر زیات دی دلته او بالکل هغه روډونه چې کوم دی بالکل ډېر زیات لبنان ته یو بریک والا یو وړوکی بریک والا وړوکی شاته بریک ټیم دی او بس بریک ته بریک نه بس راځو ویلکم بیک فرام بریک یو ځل بیا مرحبا رمضان دبئی سټوډیو نه تاسو ته هرکلی ویو او موږ سره زما کو هوسټ سینیئر کو هوسټ موجود دی مسعود صاحب او نورالبشر صاحب موږ سره یو ګیسټ وي او هغې لایف ایکسپیرینسز په باره کې ډېر زیات موږ ته خپل ایکسپیرینسز موږ سره شیر کړل او هغې موټیویشن او هغه لایف ایکسپیرینس خپل نالج وغیرہ نالج موږ سره شیر کړو نالج دومره زیات و چې موږ یو بوک کې کېدای شي یو کتاب لیکلی شي که نه کتاب پکې لیکلی شي دومره زیات مطلب ایکسپیرینس دی هغې سره
نو زموږ ملمانه ماشاءالله ډېرې ښې خبرې کوي. ډېرې ښې. نن څنګه چې وادمین صاحب دی لکه زه مونږ تاسو ته وکړو نو خبرې چې هغې کله شروع کړي نو خوند هم کوي بل ایکسپیرینس ډېر زیات دی چې سینیر دی زموږ نه که لکه مطلب دا دی نو زده کړه پکې ډېره ده. بالکل بالکل لکه په خیبر فیملی کې زموږ اکثر پروګرامونه کې مسعود دا خیال ملمانه مونږ سره شي چې مونږ زده کړه ډېره زیات ډېر زده کړه کېږي خاص کر چې به ماشاءالله بغزمین صاحب کوم خبرې وکړې په دوبۍ په حوالې سره قانون په حوالې سره روزمره کوم ژوند په حوالې سره ماشاءالله دا یو داسې معلومات دي چې ډېر کم خلکو ته ملاویږي. نو د یو ځل بیا تھینک یو ویری مچ بغزمین صاحب ډېر ښایستې خبرې تاسو وکړې تاسو خبرو د وجې نه دا پروګرام خبره نور هم خوند شو. بغزمین صاحب تاسو نور لایف کې چې کوم څنګه سپورټس سره مینه لرئ لکه مطلب ایکسرسایز وغیره کوئ په روژه کې یا نارمل؟ زه خو جی اکثر د خپل نجي محفلونو کې یا مختلف د پاکستانیانو سیاپس کې یا د پښتنو ناستې ولاړې زه اکثر دا خبره ډېره خلکو ته کومه چې په اماراتو کې خلک ژوند تیروي نو دوی اکثر یو خبره کوي وایي د امارات کې بلډ پرشر او شوګر دا د دې ځای مرضونه دي. نو زه وایم چې دا مرض دلته په هوا کې نه دی چې دا تا ته لګي. دا شوګر او بلډ پرشر دواړه چې دی دا ستا چې دی په اکټیویټیز باندې ډیپینډ کوي. انګلیش کې ورته یا دغه اسیډیشن لایف سټایل وایي چې یاره ته بالکل په ارام پروت یې او لرې د انډیوال روان یو ته ورته هغه کې پلانې دلته راشه چې خلک د راشي ته ورته د جګ نه اوبه راکړه یعنې ته د جګ نه ته هم نه شړقی دی. دا اسیډیشن لایف سټایل تا سره په دفتر کې هم بالکل او کور چې دی نو گاډی مخې ته ولاړ هغې ته تخپه وخېږه په دفتر کې ته کوشي 10 قدم ستا نه لګي چې ته ټوله ورځ په آفس کې کار وکړې واپس راشې. نو دا ناسته غوړ خوراک ورسره بیا روزانه زمونږ شوګر انټیک شوګر دا نه دی چې زه په چینی په چای کې وڅکم د غنمو په روټۍ کې شوګر دی په الو کې شوګر دی هر ځای کې چې کوم څیزونه موږ خورو نو په دې کې یو ګلوکوز یو پراپر مقدار وي نو چې موږ روزانه دا شوګر اخلو روزانه دا غوړ خورو او بیا زما سنګل قدم اغستل نه نو یو باډي کې خو به یو څیز د یو ځای پورې کیپیسټي وي چې دی خو به یو څیز سټور کړي خو چې د هغې نه سیوا شي بیا به څه کېږي. نو د باډي کوم ارګنز چې کوم هغه دغه څیزونه لکه ورلډ هغه ډیزالو کوي سینتسایز کوي یا چینی چې دی هغه کنټرولوي زمونږ لبلبه یا توره ورته پښتو کې وایو یا پنکریاز نو هغه خو به یو لوډ برداشت کې خو که اور لوډ شي نو دې ته بیا موږ څه وایو شوګر ورته وایو ځکه چې هغه کوم خوراک را روان دی هغه نور برداشت نه وتی دی. د دې دپاره غوره دا ده چې موږ خپل لایف سټایل کې چینجز راولو. خامخا موږ وایو چې دا 24 ګنټې که خو موږ چې د بار کور نه مسافري کوو ژوند تېرو په دې کې دا یو ګنټه ځان له ایستل غواړي چې دا 23 ګنټې زما د خپل کور دپاره دي په دا یوه ګنټه زما د ځان لپاره ده. ځکه که ته بیمار شوې ستا زوی ستا نه شوګر نشي اخیستی ستا ښځه ستا نه بلډ پرشر نشي اخیستی هغه به ستا په وجود کې هغه به په تا باندې نو دا یو ګنټه موږ ځان له ولې نه ورکوو. نو زما خو تاسو تپوس وکړو زما دغه لایف سټایل دی چې یاره سهار آفس بیا ماسپښین نه وروسته راشو لږ یو 10-15-20 منټ آرام او بیا زما د مازدیګر د مانځه نه وروستو د ماښام د بانګه پورې دا زما واک وي کم از کم زه یو ګنټه 2 واک کوم. زه ټولو مسافرو ته وایم چې مهرباني وکئ په ځان رحم وکئ. دا دلته کې په دې وطن کې دا 2 بیمارۍ شوګر او بلډ پرشر دا د دې په هوا کې نه دي پرتې دا زما ستا د کمزورۍ د کوتاهۍ نه په ما باندې راځي. که موږ پراپر واک کوو یو ګنټه ځان له ورکوو ځان ستړی کوو او وایي یاره ما ټوله ورځ ډیوټي وکړه یار ګاډی دې وچلو یار څه دې وکړل هغې کې خو ستا چې باډي یو ګرام شوګر یې ونه سو بالکل شوګر به هلې سوځي چې ته منډه ووایې ته وګرځې. بغزمین صاحب تاسو خبره کوئ بل دا دی چې زموږ د خلکو د څه بیماري ولګي که نه دوی بیا ځان باندې هغه فرض کړي چې بس دا خو لګېدلې ده او دا خو اوس موږ ټیک کېږو نه حالانکې د هرې بیمارۍ علاج خو شته که نه ریورس هم کیدای شي دا نشته چې یاره دا ولګي دا به ریورس هم کیدای شي. بالکل بلډ پرشر څه شی دی چې ستا په وجود کې چې دی نو رګونه راتنګ شي وینه پکې پرشن کوي نو د تیز ځواک سره ستا رګونه کولاو شي بلډ پرشر دی رالاړ شو. شوګر څه شی دی ستا پنکریاس چې دی هغه کوم خوراک چې دی هغه سوځي نه شوګر او که فرض که ته په ګرځېدو وسوځې او هغه نوی چې ورته را روان دی هغې ته به هغه تیار وي بالکل شارټکټ استعمالېږي بالکل او یا موږ په میډیسن باندې بیا علاج کوو چې یاره بلډ پرشر ګولۍ به خورم او چې د شوګر ګولۍ به خورم نه دا موږ په ګرځېدو باندې په لایف سټایل باندې ښه بدلولی شو او دا د دې ځای بیماري بالکل نه ده که یو سړی و چې دا په اماراتو کې دا تړلې بیماري دي نه دا موږ په ځان باندې په خپله راوړو پکار ده چې موږ ټول چې د خپل ځان خیال ساتو. کمفورټ زون کې دي که نه هر سړی بس چې کوم ډیوټۍ نه شي کمفورټ زون د اے سي لګېدلی ده موبایل شته سهولت موجود دی نو 2 قدم هغه له خوند نه ورکړي څنګه تاسو خبره نه دی پکار داسې نور البشر خبرې خو ډېر خوند کوي زه خو یم چې دې پورې نور هم پروګرام ستر وی لیکن یو وخت لا محدود دی مو دې پاره
نو زم چې پروګرام ټایم هم ختم شو بالکل پته ونه لګی ټایم ختم شو زمين صاحب سره خبره چې اوس خبره چې ریډي شو ورته لیکن یو ټایم دی محدود دی پروګرام ته نو ان شاء الله روزه ماته ټیم نږدې نو نور خبرې هم کوو ان شاء الله به هم راځي د نور خبرې مو سره شیر کوي خپل تجربه غنا نو لبنان تاسو میسج ورکول غواړئ زموږ په اخر کې پروګرام په ختمېدو دی چې څه میسج ورکول غواړئ زموږ ورزله بس میسج دا دی ټولو پاکستانیانو لپاره ټولو چې څوک ګوري لګیا دي ټولو لپاره چې ځان کې برداشت صبر دا ډیر زیات پیدا کولو ضرورت دی موږ کمیونټي کې موږ پاکستانیانو کې لازمي چې ځان کې صبر او برداشت پیدا کړي ما په خیال کې ژوندۍ ډیره زیاته اسانه وشي هر طرف ډیره مننه باغ زمين صاحب تاسو مې میسج ورکړئ جی زما خو دا پیغامي چې به حیثیت پښتون چې ورورولي چې دی که نه که دا موږ په دفتر کې یو که دا موږ په انډیوالۍ کې یو که په کلي کې لویغۍ کې یو چې موږ ورورولي کوو د یو بل سره او ورورولۍ کې بنیادي شرط اوږه کوزه وړل دي دې نه علاوه روژه ده نو کوم مسافر چې دلته ژوند تېروي خدای پاک پرې رحم کړی دی کاروبارونه دي نوکرۍ دي نو دلته کې خو دغه ضرورت دونه نه خو زموږ هغه وطن کې ډېره غریبي ده نو په خپل چارپیچل کې په ګاونډ کې چې کم مستحق خلک هغه موږ تاسو پیژنو هر سړی په خپل کلي کې ورته مستحق کونډې ورته معلومي یتیمانان ورته معلومي ګاونډي ورته معلومي مریضان ورته معلومي خلکو ته داسې مرضونه چې د هغې علاجونه نشي کولی نو خامخا روژه ده د خپلو خلکو سره دغه مدد د الله د رضا لپاره چې بالکل یو لاس نه بل لاس خبر نشي دغه کو او ورورولي کو دا زما پیغام ډېره مننه باغ زمين صاحب نور البشر ما سره دی ماشاءالله تاسو پیغام مې ورکول غواړئ نو بس زما پیغام خو همدغه دی چې د خپل صحت ډېر خیال ساتئ او برکتي میاشت ده او د هر لمحې نه مزه یې اخلئ ډېره مننه ټولو باغ زمين صاحب لبنا تاسو نور البشر تاسو جی مینا والو دا زموږ پروګرام خیبر سټوډیو نه مرحبا رمضان امید کوم دا پروګرام تاسو ډېر خوښ شوی وي خپل قربا مسعود خان ته اجازت راکوي ود ما کو هوست نور البشر टेक केयर अल्लाह हाफिज़ मा सलामा अल्लाह ने गेबान और खैस्ता व नात वावरी जी।